بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن چې کوم سټډي سرکل دی هغه د پښتو یو عظیم شاعر خوشحال خان بابا باندې دی. زموږ د نن میلمه پروفیسر محمد عظیم ارمان صاحب دی. دی په ډیګري کالج پښین کې پروفیسر دی او امفیل سکالر دی. د چې کوم امفیل ډیګري د هغه پر د پښتو چې کوم د پښین چې کوم ناموره شعرا او ادیبان دي پر هغه باندې د امفیل تیسیس دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه محمد نبی صاحب ورسره د ډیپټي کمشنر لایبرری چې کوم منتظمین دي او د دوی په واک او اختیار کې یا د دوی په دایره کار کې کوم څه راځي چونکې سټډي سرکل معنا هم دغه وي چې یو څه سړی اوس لازمي نه ده چې موږ خو پر خوشحال ګایږو او خوشحال داسې سړی دی چې هغه وچاته معلوم نه دی. خوشحال ګایدل بیا زموږ دپاره دا ډېر ما درته ویله چې بیخي د نه منلو کار دی ځکه خوشحال یو داسې هستي ده چې پر خوشحال باندې څومره ګایږي خوشحال پر یوه اړخ چې ګایږي تقریبا په پوره میاشت د سټډي سرکلانه تمامیږي پر یوه اړخ چې خالي د خوشحال یو اړخ ته ذکر کوي که هغه جمالیاتي شاعري وي که هغه تصوف وي که هغه د خوشحال حماسي شاعري وي جنګي شاعري وي هغه د خوشحال خدمات وي د خوشحال اولادونه وي د خوشحال تصانیف وي د خوشحال کار وي د خوشحال تور و جنگ وي د مغولو سره. نو زما په خیال زما دپاره د اعزاز خبره هم بولم او چې تاسو ماته دا موقع راکړله چې زه پر خوشحال بابا باندې و تاسو ته یو څو خبرې وکړم یا یو څه زده کړو یو څه په ذهن کې وساتو چونکې په دې کې زما د کالج سټوډنټس هم ناست دي ملګري هم ناست دي او شاعران ملګري ادیبان ملګري خامخا څوک په تعلق لري په کار خدا هم وایي چې په نن ورځ باندې زموږ سره د پښین ادیبان شاعران لیکوالان نور په زیات تعداد کې زموږ سره ملګري وایي خو چونکې زما مصروفیات هم داسې دي چې محمد نبي صاحب ته ما ویلي و چې دغه دی زه د ریډیو پروګرامونه ډېر لرم چونکې زه پر 2 بجې فارغېږم د پروګرامونو څخه بیا بیرته کور ته تګ و نو که ځنډېدلی یم د هغه دپاره په سپیشلي کې په اول سر کې بخښنه غواړم. قدرمنو سامعینو او مشرانو ځوانانو کشرانو زده کوونکو د خوشحال خټک په حواله باندې صرف یو داسې خبره به وکړو چې سټارټ به د دې څه واخلو. خوشحال بابا یو شعر دی د یو غزل یو شعر دی دی وایي که د نظم که د نثر که د خط دی په پښتو ژبه مې اک دی بې حسابه او نه پخوا پکې کتاب و نه یې خط و دا دی ما پکې تصنیف کړل څو کتابه یعنی پخوا یې نه خط درلودی نه یې کتاب درلودی نه یو تګلاره معلوم و د دې پښتو ژبې خو ما و پښتو ژبه ته خوشحال دا وایي دا د خوشحال شعر دی چې ما و پښتو ته ډېر څه ورکړل کتابونه مې ورکړل د نثر کتابونه مې ورکړل منثور ادبیات مې ورکړل یا منثور کتابونه مې ورکړل منظوم کتابونه مې ورکړل چې په نظم کې په شاعري کې لیکل سوي دي. نو خوشحال بابا چې پیدا کیږي دا د اورنګزیب عالمګیر د پلار باچهي د په دې شپو کې او شاه جهان بابا یا بخښنه غواړم شاه جهان باچا چې دی ورته ویل کېږي دا هغه شپې دي چې پښتون وطن یو ځلې بیا یرغماله دی د یوې خوا د صفوي ایرانیان چې کوم صفویان دي د هغو یرغل دی پر پښتونخوا وطن د بلې خوا مغول دی د دې مغولو د ایرانیانو ترمنځ هم جنګونه سوي دي او بیا پښتانه خو نو پکې محکوم پاته دي چونکې وطن و دایره اختیار و واک و اختیار د وطن هر څه د مغولو په لاس کې دي او مغول دومره زورور هم به ځان ته وایي. اورنګزیب عالمګیر د شاه جهان زوی دی د ده سره د خوشحال اختلافات راځي پر دې باندې حالانکه اورنګزیب عالمګیر پوهان او لیکوالان دا وایي چې دا په مغولو کې تر ټولو هغه عادل باچا چې و هغه اورنګزیب عالمګیر خو د خوشحال بنده تر ټولو زیاته په مغولو کې د اورنګزیب عالمګیر سره راغلی ده. د خوشحال بابا چې کله پیدا کیږي دا د شاه جهان باچا وخت دی او د اورنګزیب عالمګیر پلار دی صحیح دی. دی په یو شعر کې چونکې زما د ده چې کوم شعرونه دي د هغه څخه هم یو څه استفاده کړې ده او هغه زه تاسو ته د کوم دی وایي د هجرت 22 سن و
صحیح دی د هجرت زر 22 سن و چې زه راغلم په جهان او د دې دور بادشاه و قدردانه شاه جهان. دی په خپل شعر کې دا وایي چې د هجرت زر 22 سن و چې زه راغلم په جهان او د دې دور بادشاه و قدردانه شاه جهان. د خوشحال بابا په ډول نور شاعرانو هم خپل چې کوم ډیټ آف برث یا په تاریخ پیدایش دی د زوکړې هغه په شعرونو کې بیان کړی دی. د خوشحال بابا په ډول شاعري په زموږ ستایز د دې پښین ضلع که څه هم و زموږ ستایز د ضلع برخه نه د چمن و کلاودله ملا عبدالسلام اشیزه یې هم خپل تاریخ پیدایش په دغه کې بیانوي، په شعر کې بیانوي. وایي پر زر 300 هجري سنه پیدا یم اوس 78 ته ورسېدم دایم، یعنی پر 1400 هجري سنه پیدا سوی یم اوس د 78 کالو یم. دا دی ستاسو په مخ کې ولاړ یم. خوشحال بابا هم په شعر کې خپل ډیټ آف برث بیانوي. حتی چې ملا عبدالسلام اشیزه هم د خپل کور پته په فارسي شعر کې ښیي چې ذات بودم خانه دارم در جبال 5 میل از شلباغ سمت شمال. خوشحال بابا هم دغسې نور شاعران هم دغسې حمید بابا هم دغسې شاعري کړې ده. او که څه هم خوشحال د پښتو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی، دا په ذهن کې وساتئ. اوس ډېر خلک په دې نه دي خبر چې رحمان بابا لوی شاعر دی که خوشحال. په عمر کې هم خوشحال پر رحمان بابا مشر دی. خوشحال په 1022 هجري کې دا دی وایي د هجرت زر 22 سن و چې زه راغلم په جهان، یعنی هجري کال اوس 1444 شروع دی او دا د 1613 سره مطابقت خوري. 1414 عیسوي کال دی خوشحال بابا پیدا سوی دی او و دې جهان ته راغلی دی او بیا د خپل شعر چې دی غټ سوی دی د غټوالي په کال په عمر کې بیا دا شعر لیکلی. دا هېڅ خو نه دی چې دی پیدا سو د دا شعر ولیکئ او خپل ډیټ آف برث یا خپل تاریخ پیدایش یا د زوکړې کال یا تاریخ و خلکو ته ورښیي. نو خوشحال به یک وقت ام فلسفی دی، ام لیکوال دی، ام شاعر دی، ام ادیب دی، ام مصلح دی، نصیحت کوي، ام طبیب دی، باقاعده طب نامه یو کتاب لیکلی دی. صحیح دی، پر صحتګاهي ډاکټر دی، ام صفه سالار دی، د فوج مشري کوي، د لشکر مشري کوي، مختلفو جنگونو ته وځي. نو خوشحال خان خټک د پښتو کلاسیک دور د کلاسیک شاعري هغه نابغه هغه انسان دی، هغه نامتو لیکوال دی چې تر نن ورځې پورې بیا په پښتو ادب کې داسې انسان داسې سړی نه دی پیدا سوی. یعنی له نن څخه 422 کاله مخکې دی پیدا سوی دی. د خوشحال خان خټک پیدایش یعنی په 1022 هجري کې پیدا سوی دی او 1444 یو 423 یا 22 کاله مخکې خوشحال بابا د دنیا ته تشریف راوړی دی او په دوه نومو ډېر زیات مشهوره دی. دوه نومونه د ده دپاره ډېر غټ نومونه دي. یو خان ایلین مکان په نامه مشهوره دی او یو د خوشحال بابا په نامه مشهوره دی. اوس د بابا خو موږ وروسته دورو ورته ویلی دي، چونکې رحمان بابا چې دی رحمان بابا وځان ته خو بابا نه وایي، نه حمید بابا وځان ته بابا وایي. حمید په خپل ځواني کې شعرونه لیکلي دي، خوشحال په خپل پرجوش ځواني کې شعرونه لیکلي دي، خوشحال بابا په خپل زوروره ځواني کې شعرونه لیکلي دي. د 20 کالو په عمر کې شاعري شروع کړې ده. د 20 کالو په عمر کې خوشحال شاعري شروع کړې ده. د 14 کالو په عمر کې 14 کالو به نو څونې وي دغه هلک به یې تر جداله هم اوس غټ دی، د 15 وي. د 14 کالو په عمر کې خوشحال بابا د خپل پلار سره د یوسفزۍ یوه جنګ ته وځي. 14 کاله یې عمر دی په 1015 کې، یعنی په 1022 کې پیدا دی، په 1015 کې دی و جنګ ته وځي د یوسفزۍ سره د د پلار. چونکې یوسفزۍ او د مغولو ترمیان د یوسفزۍ او د خټکو د کورنۍ ترمیان اختلاف پرچیش دی په دا دوره کې چې خوشحال د یوسفزۍ د خپلو پښتنو سره جنګېږي. ولې جنګېږي؟ د تور پیښه څه ده؟ د دې اختلاف صرف پر دا ځای دی. یو اختلاف دا دی چې خټک د یوسفزۍ علاقو ته لږ ور وغځېدل. صحیح دی، لکه نن سبا چې پر مځکو باندې جنګونه شروع دي، که تاسې وینئ هر ځای بدي پر مځکه باندې ده. هغه پوهان وایي د 20مې صدۍ جنګونه چې کوم دي هغه به پر اوبو باندې وي. او اوس دی پر پاکستان چې هندوستان اوبه راډېرې کمې نارې وي چې پکې پر لږ کمې نارې وي
جنگونه پر دغه شي روان دي سره صحیح دي پر مځکو نارې دي. بل اختلاف د خټکو د کورنیو د یوسفزیو پر دې باندې و چې خټک د مغولو منصبداران و تنخواوې اخیستې د مغولو سره جوړ و، د خاص کر د خوشحال کورنۍ د خوشحال پلار او یوسفزي د مغولو خلاف. دغه دوه اختلاف و، یو د مځکو ورتګ یا تر خط وراوښتل، یو دا دغه. بل خوشحال بابا په معاشرتي ژوند، په معیشت، په سیاست، یعنی داسې ډګر نسته چې په هغه کې د خپل فکر د فکر نیلی نه وي ځغلولی او دی د په هغه کې مهارت نه لري، دی د په هغه کې او خپل هغه چې کوم ثمر دی یا میوه د هغه د نه وي ترلاسه کړې. خوشحال خان خټک د پلار نوم شهباز خان دی، صحیح دی، او د نیکه نوم یې یحیی خان دی، صحیح دی، او د ور نیکه نوم یې اکوړی خان دی چې دا اوس موجوده د کوهاټ سره نږدې چې کومه سیمه د جرنیلي سړک دی ورته وایي، دا د اکوړه خټک سیمه چې کومه ده دا د دوی ده، ور نیکه ده، د ور نیکه د هغه د پلار په نامه ده. بل دا سیم دی چې د اکوړی خان بیا د درویش محمد زوی دی. دا رقم نو د دوی نیکهګان بیخي ډېره د په خپل دستارنامه د یو د نثر کتاب دی د په جیل کې لیکلی دی، په دا کې د باقاعده خپله سجره ذکر کړې ده. او دوست محمد خان کامل د پښتو ژبې ډېر نامتو لیکوال دی او پر خوشحال خټک ډېر څه ریسرچ کړی دی، هغه هم د سجره ذکر کړی. او دا تر ټولو زیات کار چې د سجرې هغه اخیستل سوی دی، لیکوالانو اخیستی دی، هغه د ډایري د بیاض څخه اخیستل سوی دی. د یو ډایري د لکه نن سبا چې زموږ غټ خلک د ځان سره یو ډایري ګرځوي چې پلاني ورځ به پلاني ځای له ځم، پلاني ورځ به پلاني ځای له ځم، او دلته به زه پروګرام کوم، پلاني ورځ فوټبال دی، پلاني ورځ کرکټ والا غوښتم. دا رقم خوشحال د هرې ورځې حال په ډایري کې ذکر کوي و دې ته بیاض وایي، صحیح دی. دا بیاض بیا د دل مسي ته چې د مشر زوی د اشرف خان هجري زوی دی، د دل مسي دی افضل خان خټک، او د کاظم خان شیدا پلار دی چې د پښتو ژبې ډېر نامتو شاعر دی کاظم خان شیدا. دغه بیاض بیا د دې څخه افضل خان خټک ډېر کار اخیستی دی او بیا یو کتاب لیکلی دی تاریخ مرصع، د خټکو تاریخ دی، د پښتنو باچاهانو تاریخ دی، د خټکو جنګونه دي کې د خټکو خاص کر د خوشحال کورنۍ چې کومه ده هغه بیا د لمسي افضل خان خټک په تاریخ مرصع کتاب کې باقاعده ذکر کړی ده. نو خوشحال خټک چې کوم دی د خپل وخت یو داسې لیکوال، یو داسې انسان دی چې په هر ډګر کې یو ځان ته یو نوم راوړی دی. بله خبره دا ده چې د 6 کالو دی، صرف د 6 کالو دی، لنډای سیند ورته وایي، په اکوړه خټک کې د دې اوبو وړی دی، بچاو سوی دی، خدای بچاو کړی دی، پر یو تخته بچاو سوی دی. د 8 کالو په عمر کې د یو غره ډېره زوروره پرشه یو ډبره پرایله سوې ده، بیا یې خوش کړی دی، بیا بچاو سوی دی، صحیح دی. دا رقم په جنګونو کې زخمی سوی دی. د یو شعر دی عزیز خان ورکړی یم پر فیسبوک باندې، وخت چې ما کله په کالج کې لیکچر ورکاوه یا په کلاس کې، نو دی وایي لا یو شور را ځینې لاړ نشي بل راشي. خوشحال بابا وایي لا یو شور را ځینې لاړ نشي بل راشي، مګر زه پیدا په ورځ د شور و شر یم. زه د شور و شر په ورځ ګرڅه پیدا سوی یم، ما چې دا سترګې روڼې کړي دي دې دنیا ته زه له ټکرونو سره مخامخ یم. شور و شر په دنیا کې د مغولو سره په جنګ اخته یم، کله اوبه وړی یم، کله پرشه پراغلې ده، کله مې پلار زخمي دی، کله د یوسفزي سره په جنګ اخته یم. دی وایي لا یو شور را ځینې لاړ نشي بل راسي، مګر زه پیدا په ورځ د شور و شر یم. د بایزید روشان چې روشانی دوره ده، د روشانی تحریک آخري سلګۍ دي دا شپې چې خوشحال دی دنیا ته ژوند یعنی سترګې روڼوي. 42 کاله د روشانی دورې د بایزید روشان او د اخوندرویزه چې کوم جنګونه سوي دي، د هغو مریدان، د هغه اولادونه، د هغه آخري سلګۍ دي، بس نو روشانی تحریک پر ختمېدو دی، خوشحال دی دنیا ته تشریف راوړی دی. او د خوشحال دوره په ادب کې، په شاعري کې دا زرینه دوره بلل کېږي. پر دې په موږ نور وګایږو، یو وار به د ژوند حالات ته راسو چې شاعري به بیا وګایږو، یو څه شعرونه به کونډ کو ستاسو دپاره چې هغه بیا تاسو په هغه پوه سئ چې دی څه وایي. د علم سره مینه درلوده،
د زده کړو سره یې مینه درلوده هر څه داسې نه و چې باقاعده تور دی په یو مسجد و په دغه کې یا بس د ده دوه استادان دي یو سیالکوټی دی یو ملتانی دی مولانا عبدالحکیم سیالکوټي او ورسره اویس ملتانی دا د ده استادان ده په خپله شاعري کې ذکر کړي هم دي د یې ډېر تعریف هم کړی دی چې نن چې زه څه یم د دوی د لاسه یم د دوی د وجې یم مثال د دوی د وجې دا مقام ته رسېدلی یم یو شعر د علم په افادیت په حواله باندې وایي جهل تا بیایي په پورته علم تا بیایي په پورته جهل تا بیایي په کښته یعنی علم د لوړ بیایي جهل د کښته بیایي علم تا بیایي په پورته جهل تا بیایي په کښته یا موسی لره وردرومه یا کارون ته ځان وسپاره دا هم د خوشحال شعر دی او د هغه رقم ملا عبدالسلام اشزی وایي چې یو شعر زما په ذهن کې راوګرځېدی خو خیر که زما ذهن ته رالی ضرور به زه به تاسو ته وایم چې وایي جهل شپه د علم نور دی د دې څراغ طلب ضرور دی خو ملا عبدالسلام اشزی هم د ده په ډول یو انقلابي شاعري یې کړې ده او د پښتنو د یووالي نارې ملا عبدالسلام اشزی هم وایي خوشحال خټک خو ګرڅه د پښتنو د بې اتفاقۍ د لاسه ډېر په فریاد دی خوشحال ستړی د پښتنو د خپلو پښتنو د لاسه او دی هم دا وایي دی په خپل هم دا مني چې ما چې څه یوسفزي قتل کړي دي دا ما د مغولو دپاره قتل که بې ګناه مې قتل کړي دي او د دې اختلاف چې کوم دی هغه خو پر مخ راځو نو لہذا خوشحال خټک او د ده کورنۍ چې کومه ده هغه په پښتو ادب کې یو ډېر لوی مقام لري یو ستر مقام لري په دستارنامه کې باقاعده د دې د ده خپله سجره چاپ ته او دغه یې کړی دی او اوله غزل یې د 20 کالو په عمر کې د لیکلې د 18 کالو په عمر کې واده سوی دی د واده په ورځ ناجوړ هم دی 14 ورځې پرله پسې تبې کېږي او بیا دی د واده سره تللی هم نه دی په ورا کې بیا انا تللې ده نور یو څوک نارینه یې بیا ولیدي د ده کوروالی یې راوړې ده د واده په 14مه ورځ بیا جوړ سوی دی د 20 کالو په عمر کې واده کړی دی او د 20 بلکې شاعري شروع کړې ده او د 20 کالو په عمر کې دی یو شعر لیکي وایي سل سړه بني دي تر دا یوه غزل زارېږه نن چې دا پښتو د کرلاڼي خوشحال لیکلې کرلاڼی داسې دی چې په خټک کې یو د ده پښه ده کرلاڼی چې دی لکه زموږ چې په ترین کې علیزی دی یا په کاکړ کې بارکزی دی یا مدخیل دا رقم دی په خټکو کې کرلاڼیان دي د ده تقریبا 14-15 نیکه چې کوم دی هغه برهان نومیږي د برهان بیا 3 اولاده دي په دا کې یو عثمان دی چې عثمانزي ورته وایي عثمان خیل چې د کم باچا خان کورنۍ د غني خان کورنۍ یو سلمان دی چې هغه افریدي دی صحیح دی او یو لقمان دی چې هغه خټک دی دا د خپله کورنۍ ده دا 3 زامن د ده په یو نیکهګانو کې یو نیکه برهان نومیږي چې 3 زامن لري لقمان سلمان او د دې سره چې کوم یو بل ورور ما ذکر کوي دا کر ده 3 ورونه دي ګوا او د دغه اولاده چې کومه ده دا بیا راخورېږي او په دې کې د لقمان اولاده چې کومه ده هغه د خټکو کورنۍ ده سید بله خبره به دا درته وکړم لږ به زه پوینټ ټو پوینټ در راسم په 1015 کې د یوسفزي خلاف جنگ ته وځي د پلار سره او په 1040 کې بیا د جنگونه کوي د بنګش سره جنگونه کوي د نور قومونو سره جنگونه کوي اته چې وخت بیا د پلار سره وځي یو جنگ ته او دا 1050 هجری کال دی چې عیسوي کال چې کوم دی هغه 1040 دی ګوا څه 10 کاله په دې مین کې فرق دی د هجری کالو د عیسوي کال نو په دا جنگ کې پلار زخمی کیږي د یوسفزي خلاف پلار پښه زخمی کیږي او بیا پلار دغه زخمو سره ده مړ سي 3 ورځ مړ سي او بیا د خټک راولاړېږي و دته د سردارۍ لونګۍ پر سر ورژدي او دی د خټکو خان ټاکي په داسې حال کې بیا دی ځي یو پیر دی شیخ رحمکار کاکا کم پیر چې کم کاکا صاحب ورته وایي کاکا صاحب زیارت سته دورې نو هغه ته ځي د هغه څه دعا غواړي د هغه د پیر دی چونکې دا زموږ پخواني شاعران چې کوم دي حمزه بابا هم خپل یو پیر سید عبدالستار شاه چشتي په نامه باندې یو پیر لري دا پخواني لیکوالانو شاعرانو زموږ مشران چې کوم دي هغو باقاعده خپل پیران درلود هغو سه لاسنیوی کوي نو شیخ رحمکار کاکا چې کوم دی هغه ته تللی دی د هغه سې دعا غوښتې ده او بیا ته راغلی دی کور ته خټک سره یو ځای کړي دي او د یوسفزي پر کلو باندې حمله کړې ده او دا په دې کړې ده چې د خپل پلار چې کوم زخمی سو د مرګ د وجې د خپل پلار
د مرګ د وجې دی و یوسفزي ته ډېر خشمېدی. یو خو چونکې د دې اصل اختلاف د مغولو پر سرو سره یا د مځکو پر سرو بیا چې د پلار د یوسفزي په جنګ کې زخمي سو نو دی باقاعده و جنګ ته ور ووتی او د یوسفزیو 3-4 کلي یې ور وسوځل او دا د مردان سره نږدې جانګیري یو علاقه ورته وایي. په دا علاقه کې د یوسفزیو او د خټکو ترمیان ډېر زورور جنګونه سوي دي او په دا کې خوشحال بری وړی دي. په دا کې خوشحال کامیابه سوي دي که چونکې هغه هم پښتانه دي دی هم پښتون دی خو خوشحال په دغه جنګو کې کامیابه سوی دی. او دا ډول بیا چې کوم دی شاعري چې د شروع کړې ده وایي عقل سل د مصلحت بندونه جوړ کا چې د عشق سیلاب پرې راشي واړه توړ کا. دا د اولي غزلي شعر چې د اول ور شاعري د 20 کالو په عمر کې شروع کړې ده دغه د اول شعر دی چې د و پښتو ژبې ته ورکړی دی. صحیح. بله خبره دا ده په 1950 کې بیا دی د بنګش خلاف جنگ ته وځي. بیا جنگونه دي. تاریخدانان وایي لیکوالان دا وایي چې خوشحال خټک 100 جنگ په تاریخ کې د مغولو خلاف کړي دي. 100 جنگ په ځینو کې ناکامه خاص کار په ژوند په آخري شپو کې ناکامه راغلی دي او هغه د خپل کورنۍ د وجې د خپل زوی بارم د وجې یا د خپلو خټکو د وجې دی وایي یو شعر دی وایي پښتانه لکه مګس ور باندې ګرځي ورته یې ښیي چې مغول د الوا تال دی. مغولو د الوا تال ورته یې ښیي دي پښتانه لکه مچمچۍ ور باندې ګرځي مراعات خوري لکه نن چې زموږ دی کم کیفیت دی. تاسې وینئ باقاعده تنخواوې شروع دي و خلکو ته. باقاعده خلک پاروي ستا خلاف باقاعده ستا خلاف پر سوشل میډیا لیک کوي ستا د کام تشخص په عمله کوي ستا د کام پیژندګلوي چې کومه د هغه دغه کوي. دا رقم خوشحال ته په خپل وخت کې مور پیښ وي. خوشحال د پښتنو د بې اتفاقۍ څخه ډېر سر ټکولی دی. وایي که توفیق د اتفاق پښتانه مومي خوشحال بابا وایي که توفیق د اتفاق پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان. زه به په دې ځوان سم که پښتنو د اتفاق توفیق وموندئ. او باچا خان دا وایي پښتنو پر دا یوه خبره اتفاق کړی دی چې موږ به اتفاق نه کوو. بس دا خبره باچا خان کوي چې موږ په پښتنو پر دا یوه خبره اتفاق کړی دی چې موږ به اتفاق نه کوو. او نه هغه کیسه ده نه ما دی موږ د هغه حالات سره مخامخ. که چیرې دا کام په اتفاق سي بیا د نړۍ یو قوت جواب نشي کولی خاص کار په نن سبا سوشل میډیا دور کې په نن سبا دور کې. نو خوشحال بابا 3 ورونه درلوده میرباز خان شمشیر خان او یو چې کوم د خپل سکه ورور جمیل بیگ. دا جمیل بیگ د خوشحال خټک خپل سکه ورور دی د خپلې مور دی. دا نورې بیا د بلې مور دی. صحیح دی چې کوم میرباز خان دی او شمشیر خان دی خو چونکې جمیل بیگ د سکه ورور و او دی په ورونو کې په دغه ورونو کې په ټولو کې مشر دی و ځکه د سردارۍ لونګۍ د شاباس خان د پلار د مرګ بعد و خوشحال تور پر سر سوی ده او خوشحال بیا دا رقم د خټکو خاني کوي او مخ ته ځي او د مغولو خلاف هم جنګیږي. خو چونکې مغولو سره په دا شپو کې چې د یوسفزي سره بنده ده دا خبره په یاد وساتئ. دا د 1550 شپې دي. دی د مغولو تنخواه خوري. دی د مغولو منصفدار دی. دی د مغولو مراعات خوري. مغولو جرنیلی سړک چې کم ټیکس و کم لار و دا باقاعده شاهجهان باچا د هغه بعد اورنګزیب وده ته د دغو کورنۍ ته دا ټیکس ورکړی. لکه نن سبا چې موږ ته په پښین کې ډېر خلک وایي یا پښین به نه یادو پښتون وطن به یاد کړو. په پښتونخوا وطن کې ډېر خلک دا وایي پلانی چې دی هغه د پلار د نیکه څه نواب دی. وایي که نه وایي هغه په دې وایي چې هغه ته د فرنګي مراعات ورشرو هغه د هغه وخت څخه په دغه مراعات اخته دی تر نن ورځې اخته دی او دا مراعات لا وده ته میلاویږي. صحیح. بله خبره دا ده چې په 1055 کې خوشحال بابا چې کوم دی 1055 هجري پیدا شوی په 1022 کې په دا شپو کې دی افغانستان ته د شاهجهان باچا سره ځي. شاهجهان ژوندی دی او افغانستان ته ځي بلخ ته ځي اندراب ته ځي کابل ته ځي. خوشحال بابا د سر ملګری دی د اندرابو د بلخو او
د کابل په جنگونو کې د نورو سیمو په جنگونو کې د بدخشان په جنگونو کې خوشحال بابا چې کوم دی دغه سره برخه اخلي د شاهجهان باچا سره. د دې بعد بیا په 1059 کې چې کله شاهجهان بیا کندهار ته ځي او دا هغه شپې دی 1059 د 1055 بعد 4 کاله بعد بیا شاهجهان باچا چې کوم دی بیا کندهار ته ځي، د کندهار په سفر ځي او د دالته د صفویانو خلاف د مغولو لشکره وځي. ګوري دوه ګروپ دي، دا صفویان چې کوم دي هغه د ایرانیان دي او هغه پر کندهار قابض دي په دا شپو کې. نو مغولو لشکر د صفویانو مقابلې ته راوځي په 1059 کې خوشحال بابا بیا په د امریکا په دا جنگ کې بیا د اورنګزیب باچا سره ملګری دي او په دا جنگ کې ډېرې صوبې راوړي دي د کندهار. دی چې کله دلته یو شعر زما سره په ذهن کې رالی، زه به ښه دی دغه سره د حالاتو مطابق به زه دا شعر کونټ کم. د پښین په حواله د یو شعر ویلی دی، صحیح دی؟ پښین د زیات یاد کړی دی. اوس ډېر خلک وایي پښین ته پشانګ وایي، صحیح دی؟ د پښین زوړ نوم پشانګ دی، یا دا یو باچاهان و، دا د پلاني ایران د باچا زوی و، دا دغه خوشحال بابا پر دا سیمه چې راغلی دی پر دې پښتون وطن کندهار له ځي د شاهجهان سره د اورنګزیب عالمګیر د پلار سره په 1059 کې چې یو دغه 1449 کال دی یا 40 کال دی، صحیح دی؟ په دا کې د یو شعر ویلی دی او دی وایي د شیتک نجونه سیالي پښتنې دي. شیتک چې کوم دي دا د دوی د مومندو د بنګش نجونې ښیي چې هلته د دوی په وطن کې وایي د شیتک نجونې سیالي پښتنې دي خو په ژبه په پوشاک دي برڅیرنې او د ابدال نجونو واړه ګډبینې دي کترینې دي د پښین دي د ستاینې. وایي دا د په کتاب کې په ارمغان خوشحال کې پر صفحه نمبر 608 باندې دا شعر سته. ارمغان خوشحال وګورئ 2001 چاپ پر 608 صفحه باندې دا شعر سته. دوه شعر دي، د شیتکو نجونې سیالي پښتنې دي خو په ژبه په پوشاک دي برڅیرنې. معنا د خوش د پردې ډېر خیال نه ساتي، وایي پوشاکو د دې چې کوم دي په هغه کې لږ دغه دي او د ابدال نجونه واړه ګډبینې دي خوږې دي کترینې دي د پښین دي د ستاینې. دا شعر د په ارمغان خوشحال کې سته او دا شعر تقریبا 350 کاله مخکې خوشحال یا 380 کاله مخکې لیکل سوی دی. که د خوشحال دا شعر موږ راواخو نو دا ټولې نظریې ولاړې چې کوم د پښین نوم پشنګ یادوي دا نور ټول د بعد بیا تیر سوي دي، صحیح دی؟ او دا نعیم آزاد صاحب هم په خپل یو مقاله کې دا شعر کونټ کړی دی، عصمت زهیر صاحب هم په پښین په حواله باندې په یو مقاله کې دا شعر کونټ کړی دی راخستی دی. نو لہذا په کار دا دی لږ موږ په تاریخ ځان خبر کو، صحیح دی؟ بله خبره دا ده چې خوشحال خټک په 1053 کال کې شاوخوا له بنګښ سره جنګونه کوي او دی چې کابل د کندهار ته د شاهجهان باچا سره ځي، هلته بیا وده ته مراعات ورکول کېږي. نور پر شاهجهان باندې دی ګرانېږي، نور دی پر شاهجهان باچا باندې قدر پیدا کوي. شاهجهان د شهباز خان کورنۍ ته ډېر غټ احترام لري د ده د پلار او بیا خوشحال ته ډېر احترام لري، ډېره نرمه رویه ورسره کوي، ډېر ښه مراعات ورکوي. خو کله چې شهباز خان دغه شاهجهان په 1080 په شاوخوا کې 1067 هجري کې دا زه ډیټ بای ډیټ را روان یم دله، صحیح په 1080 کې شاهجهان باچا د بولو ناجوړي لري، د نریو د روڼو بولو د درد د وجې صدی په تکلیف دی او د هغه ناروغۍ صدی مړ کېږي. دلته د زامن دارا شکوه د چې کوم مراد بخش دی پلانی دی او اورنګزیب دی دا په جنګو سره اخته سي د پلار پر دغه باندې پر باچي باندې او په دې کې بیا برای څوک وړي، په دې کې بیا اورنګزیب عالمګیر باچا سي. یو ورور وي هغه داسې ورکي چې ګر سره یو ورور لا ژوندی وي نور مړه کې دا یو ورور ژوندی وي هغه داسې ورکي چې هېڅ دره کې بیا نسي معلوم. دا د 1080 کال شپې دي او پر خوشحال خټک دا الزام لګېږي په پښتو ادبیاتو کې یا د پښتو ژبې په تاریخ کې چې خوشحال چې کوم دی دا د مغولو ډېر غټ منصبدار و، صحیح دی؟ خوشحال د مغولو غټ منصبدار نه دی. که چیرې تاسې تاریخي کتابونه وګورئ خوشحال 500 تنخواه اخلي، 500 په
تاریخي کتابو کې تاسو وګورئ یو شهباز خان چې کوم تیر شوی دی د خوشحال پلار هغه د هندوستان پښتون دی یو شهباز خان بل تیر شوی دی هغه افغاني پښتون دی د افغانستان د دې سیمې ګوډاو دا سیمه چونکې په افغانستان پورې ملحق ولا نو دغه چې کوم هندوستاني پښتون شهباز خان یادېږي دا 3000 تنخواه اخلي 3000 تنخواه اخلي او خوشحال پلار 500 تنخواه اخلي خوشحال هم بیا د مغولو په دوره کې د پلار د مرګ بعد 1500 روپۍ تنخواه اخلي 500 دی او په دا شپو کې آیات خان ترین یو سړی دی د مغولو په لشکر کې مغول مراعات ورته کوي او خوشحال خټک چې کوم دی دا ډېر سخت خلاف دی وایي څه سو آیات خان ترین که 5000 و آیات ترین ته دغه کړی ده دا د مغولو په لشکر کې یو سړی دی او 15000 تنخواه اخلي 5000 دی دی یو شعر ورته وایي چې کله د خوشحال د مغولو خوابدی کېږي د مغولو سره جنګونه شروع کوي نو دی وایي څه سو آیات خان ترین که 5000 و ما ورته هېڅ نه و مګر بې ومه شلغمه و ما ته یو شی نه و لکه اوم شلغم دا رقم وایي د 1500 تنخواه مګر پر خوشحال دا تور لګېږي چې خوشحال چې کوم دی دا د مغولو منصبدار دی د مغولو مراعات یې اخیستو بېشکه اخیستو ټیکسونه یې اخیستو پیسې یې اخیستې خو دا د پلار د نیکه د وجې ورپاته و چونکې چې کله دغه د 1090 بعد چې کوم حالات جوړېږي 1090 په دا شپو کې شاه جهان مړ دی د اورنګزیب عالمګیر چې کوم د کابل گورنر دی هغه دی سید امیر خان خوافي سید امیر خان خوافي د مغولو دوه دارالحکومات دي دا په یاد وساتئ د مغولو په خپل وخت کې دوه دارالحکومات دي یو پېښور دی چې ودې ته وایي ګرمایي دارالحکومت یو کابل دی ودې ته وایي سرمایي دارالحکومت صحیح دی په دوبي یعنی کابل چونکې ټنډه ولو مغول به په دوبي کابل ته تلو هلته به خپل کیسونه خپل پایتخت هر څه یې وړي هلته او بل په ژمي باندې به راتله بیا به په پېښور ګرم و کابل به واوري وي نو بیا خپل حکومت چارې چې کومې دي هغه یې په پېښور کې چلولي نو د کابل گورنر په دا شپو کې کوم دی سید امیر خان خوافي په نامه باندې د یو نایب امیر دی میرزا عبدالرحیم نومیږي دا جنگونه کیږي او بیا په دا شپو کې ما درته ولې خوشحال گرفتاره کیږي خوشحال په دې گرفتاره کیږي په دا شپو کې یو څه سرمایه‌دار خلکو د اورنګزیب عالمګیر خلاف بغاوت شروع کړي بغاوت یې دا شروع کړي چې پر دوی چې کم سرمایه‌دار خلک و هغو ته چې کم ټیکسونه معاف وله یا یو څه مراعات ورکړل سوي و هغه یې ځینې واخیسته په هغو کې خوشحال هم شامل و ډېر خلک دا وایي چې د خوشحالو د مغولو اختلاف پر دې شي باندې سر رالی چې هغه دغه و د مراعات یې بند که مغولو خو چونکې یو خوشحال خو نه و خو د جهان مراعات بند سو د جهان ټیکسونه بند سول نو خلکو یې څه سر راپورته کوي د مغولو خلاف خبرې شروع کړي د مغولو خلاف مبارزه شروع کړه نو د کابل گورنر چې کوم دی سید امیر خان خوافي دی و پېښور کې خپل نایب ناستو میرزا عبدالرحیم هغه ته وویل چې خوشحال ګرفتاره کړه ویې غواړه خوشحال چونکې په دا شپو کې بیا هم د مغولو پیسې دغه اخلي د یو شعر لیکي وایي چې منصب مې د مغول خوړو ملک وم صحیح دی چې منصب مې د مغول خوړو ملک وم چې منصب د مغول نه خورم ملک یم وایي چې منصب مې د مغول خوړو ملک وم چې منصب د مغول نه خورم ملک یم او د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم دا په هغه شپو کې دی چې دی د جنګ د جیل رایله کېږي بیا دی دا شعر لیکي صحیح بله خبره دا ده چې دی ګرفتاره سو پر دې شي ګرفتاره سو چې د مغولو د ده سره خاص کار د اورنګزیب عالمګیر د ده سره سخت اختلافات رالو او هغو اورنګزیب ته رپورټ چپا ورکول سوی اورنګزیب باچا ته حال د حالاتو په حواله باندې د چپا ورکول چونکې خوشحال ستا خلاف دی حالانکې مکمل پښتانه د خلاف چې کوم چا څه دغه مراعاتو سرمایه‌دار خلک یا چې کوم زمینداران خلک و د مځکو پر هغو دوی ټیکسیز ولګول هغو نه ورکول نو د هغه د وجې څخه دا شی پېښ سو بیا هغه دی خوشحال پېښور ته ورغواړي په پېښور کې خوشحال ګرفتاره کېږي او بیا یې لیږي هند ته 2 میاشتې خوشحال په پېښور کې پاته دی دا هلته ناست دی
د هغه بعد 50,000 روپۍ میرزا عبدالرحیم ځینې غواړي چې کوم د سید امیر خان خوافي نایب امیر دی د کابل گورنر دی هغه او سید امیر خان چې کوم میرزا عبدالرحیم چې کوم دی دا د امیر نایب امیر دی په پېښور کې هغه د 50,000 روپۍ مطالبه ځینې کوي چې ما ته 50,000 روپۍ راکړه بیا زه تایله کوم خو د انکار کړی دی او د هغه بعد 2 میاشتې بعد د روزې میاشته دی لیږلی دی هندوستان ته او پر هندوستان ته چې دی لیږي په دا باندې پر دې کیسه باندې د باقاعده شعرونه لیکلي دي باقاعده غټ نظمونه خوشحال بابا لیکلي دي په دا شپو کې د خټکو مشران او د زامن راپورته کېږي بغاوت کوي خو خوشحال منع کړي دي خوشحال ورته وایي نه مه کوئ که څه هم خوشحال بابا په سازش کې په گرفتاری کې چې کوم خلک د اکاګان پکستا د خټک پکستا صحیح دي د زامن د زوی بارم خان پکستا دا پکې ملوث دي نو خوشحال خټک یو خیالي توپک جوړ کړی دی په هغه کې څوک د توپک ګولۍ جوړه کړې ده څوک ماشه جوړه کړې ده څوک دا نل چې کوم د توپک دی دا جوړ کړی دی هغه سره نومونه لیکلي چې دا ګولۍ چې ده دا پلانای دی دا ماشه چې ده دا پلانای دی دا کنداغ پلانای دی دا رقم خیالي توپک خوشحال بابا جوړ کړی دی او دا د په گرفتاری کې څه خلک ملوث دي دا ټول په هغه شعر کې دغه کړي دي ذکر کړي دي او خوشحال زی په هند کې بندي دی د هند په رنتمبور قلعه کې چې جیپور و دا علاقې دي دلی و جیپور دا علاقې دي د انډیا په دا علاقو کې دی 2 کاله قدر یا 2.5 کاله قدر دی په جیل کې دی او دی دلته یو شعر لیکي وایي پښتنې نجونې د زلفې باته نیسي د خپل وطن ارمان داسې په شعر کې کوي پښتنې نجونې د زلفې باته نیسي چې خوشحال بوی راوړي په رنتمبور چې شمال بوی راوړي په رنتمبور د زوی هم په دغه جیل کې بندي سلو په انډیا کې بندي سو 10 کاله بیا مړ سو په جیل کې اشرف خان هجري مشر زوی دی هغه هم یو شعر په دا جیل کې لیکلی دی د مغولو وای اندلیب خټکې بند په داسې مل کړ چې طوطای ژبه وایي د غراب نو خوشحال بابا په دا جیل کې بندي دی داغه بعد بیا 2 کاله بعد بیا په دې پسې د کابل یو گورنر دی محمد امین خان او یو بل د مغول یو منصبدار دی محبت خان دغه 2 کوشش پس کوي د اکا ورځي د خوشحال خټک اکا ورځي ورونه ورځي پسې حالت انډیا ته خو هغه د غین امید راځي او دی 2 کاله یا 2.5 کاله بعد الکیږي خو اعلان نه دی هغه پښتانه چوي نظربند دی بیا هم حالت ساتلی دی او 6 کاله بعد بیا د خپل وطن ته راغلی دی او سواتو د علاقې کوټ دی علاقې ته اکوړه خټک ته راغلی دی مغولو بیا د علاقې دی چې کله رالی دلته د بیا یو سبزی مغولو د تعفر وکي په سوات کې په مردان په سیمه کې یو کلای جوړوله و دې ته لنګرکوټ کلا ویل بیا یو سبزی دغه مغولو دا آفر ورته وکي چې موږ به تا ته زر تنخواه درکو 500 وې اوس به 1000 یې سیګوا ته دی وکه دغه لنګرکوټ کلا موږ جوړو کلا ده پوجي کلا ده د دې په جوړولو کې زموږ سره مدد دا وکه چې یو سبزی څونکې زموږ خلاف بغاوت کوي جنگیږي ته زموږ کومک وکه د یو سبزی خلاف د پردا ځای باندې هم محمد امین خان ته او د نورو مغولو ته دا ویلي دي محمد خان ته ویلي دي چې دا مه کوئ د مغولو خلاف زیاته جنګونه مه کوئ او دالته یو شعر ویلی دی چې لنګرکوټ مغولو ساز کړ زه په ننګ بیا د افغان سوم لنګرکوټ کلات شي لنګرکوټ مغولو ساز کړ زه په ننګ بیا د افغان سوم که یوسف کمندړو زه د دواړو نگهبان سوم چونکه دی چې جیل ته وړی د پر کور چې چاپر راله یوسف زی د زنانې و اولادونه بچاو کړي وه د بچان به وړلای چونکه یوسف زی هغه بوت خپل علاقې ته که څه هم یوسف زی د سره بدی وه مګر د عزت بچاو کوي ځکه چې دی د جیل رایلاسو دی وای لنګرکوټ مغولو ساز کړ زه په ننګ بیا د افغان سوم که یوسف کمندړو یو مندړزی و یوسف زی و دا دواړه د خلاف وای که یوسف کمندړو زه د دواړو نگهبان سوم ما د دواړو نگهبانی شروع کړه ما د دواړو حفاظت شروع کړ بیا د دې بعد بیا په 1083 کې چونکه د مغولو ملګری نه ده کړې خو په 1083 کې
محمد امین خان وده ته یو پیغور ورکړی دی چې ما ته د انډیا سره ایله کې ستا په ایله کېدو کې زما ډېر غټ لاس و او ته نن وموږ ته دوی غټ دغه کوي او زموږ خبره نه منې. نو چونکې محمد امین خان را ولاړ سلو د خوشحال بابا د محمد امین خان له وجې چې یو د مغولو یو ګورنر پاته سوی دی، یو واکدار پاته سوی و، د هغه دپاره د خیبر په حادثه کې د خیبر په جنگ کې په کال 1983 کې بیا خوشحال بابا بیا د مغولو په ملګرتیا پښتنو ته وروتلی دی. دا تل هم چې د جیل رایله سوی دی هم صرف د یوه پیغور د وجې د پښتنو ملګرتیا کړې ده چې محمد امین خان ورکړی دی چې ما تا سره دوی نشه وکړه چې ته مې د د جیل رایله کې او د مغولو د قیدو د بنده سیمې خلاص کړي. که څه هم دغه جنګ ته دی وروتلی دی ایمل خان او دریا خان. ایمل خان مومند دی، دریا خان افریدی دی. دا په دا جنگ کې مغولو ته ډېر بد شکست ورکوي او په دا جنگ کې خوشحال د مغولو ملګری دی او په دا جنگ کې بیا چې د مغولو کم گورنر دی د هغه کور والا د هغه ښځې بندیوانې کېږي، کور والا یې بندیوانه کېږي، لور یې بندیوانه کېږي، اخښه یې مړ کېږي، زوی یې مړ کېږي. نو بیا دی بیرته پېښور ته راستنېږي او پښتانه افریدي مومند او نور قومونه چې دلته ژوند کوي دا د خیبر په جنگ کې و دوی ته ډېره سخته ماته ورکوي و مغولو ته. او په دا جنگ کې لا خوشحال بابا د مغولو ملګری دی او ده ته دوه افسوسه درېږي، یو خوشحاله دی په دا ساعت کې، یو خوابادی دی. خوابادی په دې دی چې د مغولو چې کوم غرور و تکبر و هغه د خاورې سره خاورې سو د دوی په زیوال د دوی چې کوم هغه اولاد یې قتل سو په هغه ډېر زهیر سولو چې ډېر دغه ورسره وسوه. معنا که څه هم د پښتنو دشمنان ولغوه خو دی په دې باندې ډېر په هغه د مغولو پر مرګ و پر ژوبله باندې ډېر زهیر و، خو د پښتنو پر اتفاق بیرته خوشحاله و چې خدای پاک و پښتنو ته یووالی ورکړي، اتفاق یې ورکړي. د دې بعد بیا ډېر زیات جنګونه خوشحال بابا د مغولو سره کړي دي، د بنګښو په ملګرتیا کړي دي، نور قومونه یوسفزي ورسره ملګري دي. بیا دی په دا جنګو کې چې کوم دی مختلفو جنګو ته وځي، خو په آخري شپو کې د ژوند ډېرې ستړي ورځې تېروي، ډېر سخت حالات پر ده تېرېږي، خاص کر د خپل زوی بارم د وجې. بارم د ده دریم زوی دی، اول زوی اشرف خان اجره دی، بیا عبدالقادر خان خټک دی چې ګلدسته یې ژباړلې ده، او بل دریم زوی چې کوم دی هغه بیرم خان دی. د دې سره سره صدر خان خټک دی، گور خان خټک دی او نظام د زوی دی، مړ دی، په ځواني کې مړ دی. د یو شعر پر لیکلی دی وایي څه داغونه ږدې پر زړه باندې پلکه چې نظام دی له ما بیل کو خوا یې ډکه. کشکې ځوان د پښتانه په ننګ کې مړ وای نه چې ګور لره روان سو د تلتکه. کشکې د پښتانه په غم کې په دغه کې مړ وای نه چې ګور له تلتکه له بسترې سره روان سو، کاش په جنګ کې مړ وای. تاسې به لیدلي څو عمر مخکې محمود خان یوه خبره کوله، ول خان شهید رقم سړی چې 13 کاله په جیل کې تیر کړي هغه دپاره به ډېر بد کار وای چې دی کور ته پر بستره باندې مړ وای، ښځو چې په بم کې مړ سو. دا د خان شهید خپل زوی وایي، موږ سیاسي مجلس نه کو، چونکې هلته خوشحال بابا خپل زوی یادوي چې زما زوی نظام د 28 کالو ځوان دی، وای کاش کې چې د پښتانه په ننګ کې مړ وای، کاش چې د پښتانه په لښکر کې مړ وای، نه چې ګور لره روان سو له تلتکه. او بیا دغه په حواله باندې د ده چې کوم زوی دی نظام د بارم خان چې کوم دی د ده په حواله باندې ډېر سخت شعرونه خوشحال بابا لیکلي دي، ډېر بد ورادې ورته ویلي دي. هغه شعرونه زه سوکه کونټوم په دغه کې. او په وروستیو شپو کې د ده زوی بارم خان دا 1688 دا شپې دي چې 1998 دا شپې دي. خوشحال بابا د ده زوی بارم خان د مغولو ملګری دی او د ده په مرګ پسې ګرځي، چونکې د ده پر ده باندې چاپه وله او د پېښور و امیر ته یې مال ورکړی و چې راسه موږ سید امیر خان خوافي د هلته پېښور ته راغلو چې راسه زه زما پلار لاس تړلی په لاس در کوم. خو چونکې خوشحال بابا د علاقې څخه ووتی، د افریدیو علاقې ته داخل سو او بیا ډمبره نومې یو کلي یو علاقې یو غره ته پناه یوړه، په هغه غره کې بیا
دا هلته اوسېدی او هلته په دغه علاقه کې بیا په کال 1100 هجري کې او 1489 یعنی یو کم نوي عیسوي کې دی مړ دی او دی وصیت کړی دی. وصیت یې دا کړی دی چې ما په دې ځای کې پټ کړي، ما پر دې ځای ښخ کړي چې د مغولو د اسانو د وشانو د پښو ګرځ لاس ما پر قبر نه پرېوځي. ما دې ځای ښخ کړي. د بارم په حواله باندې یې وصیت کړی دی خپل زوی چې د زوی دی سکه زوی پلار به نو دوی سخت دغه نه لري چې هر څومره دغه شي، مګر خپل زوی په حواله باندې دا وایي چې که زما دغه زوی چا ونیوی او په لاس ورلی مړی کړي بیا نیمای زما و سر ته د قبر نیمای زما د قبر و پښو ته وسوځي. دا هغه ستر خوشحال دی چې په یک وخت یو لایبرري ده، یو مصلح دی نصیحت کوي، یو سپه سالار دی جنگونه کوي، یو لیکوال دی، ادیب دی، شاعر دی، فلسفي دی، ښکارزن دی، د قام مشر دی، داسې خوبي یو طبیب دی. کتابونه یې لیکلي دي د جهان کتابونه. میجر راورټي دا وایي چې یو پخوانی د مغربي دنیا سره راغلی یو شرقپو دی چې زموږ په ژبو کې دلته بیا دی کار کړی دی د انګلینډ یا د نورو ملکو چې انګریزي پوج کې دلته راغلی دي او پوه خلک و د ادب سره شوق درلودی چې هغه ته مستشرقین وایي په پښتو کې. میجر راورټي وایي چې د خوشحال 250 کتابه چاپ دي، خو موږ ته د خوشحال دونې کتابونه نه په لاس کې ستا نه لرو. زموږ سره د خوشحال کلیات دی چې دیوان دی، په هغه کې دی یو شعر کې وایي چې ما 45 زره څه زیات کتاب دغه شعرونه لري. لیکوالان هم دا وایي، دوست محمد خان کامل هم دا وایي چې د خوشحال خټک په دیوان کې 45 زره شعرونه دي. د خوشحال خټک په دیوان کې 45 زره شعرونه. د دې سره سره د دیوانه بغیر خوشحال بابا سوات نامه یو کتاب لیکلی دی. سوات په نظم کې دی او په سوات نامه کې د سوات شایست، د سوات آب و هوا، د سوات اوبه، د سوات خلق، د سوات د خلکو غیرت، د سوات د خلکو ښکلا، د سوات میهمانوازي، د سوات میوې، د سوات چې کم اوسن دی هغه ټول خوشحال بابا په سوات نامه کې لیکلی. یوه خبره مې یې رسوه په کار دا دی چې هغه ذکر کړو. د مغولو په دوره کې چې دی د 1490 تر 1090 پورې دی قیدي دی په دغه شپو کې د یو ډیر زورور کتاب د ناصر غ لیکلی دی چې هغه ته دستار نامه وایي، پر لونګۍ باندې لیکلی دی. او په دا کتاب کې اول خوشحال بابا 20 هنره ذکر کړي دي، بیا 20 خصلته ذکر کړي دي، 20 عادتونه. او پر دا کتاب پر دا اول سر باندې یو شعر دی وایي چې دستار تړي آزار دی، د دستار سړي پشمار دی. لونګۍ خو په زراو خلک تړي، خو د لونګۍ خلک پشمار معلوم دي چې د چا سر لونګۍ خوند کوي. صحیح دی. او بیا په دا کتاب کې بدای غایدلې دي چې انبیاء علی السلام، رسول الله صلی الله علیه وسلم یا دغه بعد صحابه کرامو، تابعین او تبع تابعین او دغه بعد کوم پښتانه عالمان او مسلمانان تیر سوي دي، بیا پر سکانو پر لونګۍ غایدلې دي چې د خلکو څنګه لونګۍ تړل او د خلکو د پښتانه په لونګۍ او سکانو دا کامونه دا په لونګۍ څومره خوابه دي. باقاعده دستارنامه کتاب هیڅ یو ماخذ نسته ورسره چې د یو کتاب یو شی راواخلي ځینې ویلي کې د خپله ځانه یې لیکلي دي 20 هنره 20 خصلته او دا یې لیکلي دي چې که څوک د پښتانه کام مشرتوب غواړي، مشري کوي، مشرتوب مشر د ځانه جوړوي، په هغه کې به دا 20 عادتونه وي، دا 20 خصلته به وي، 20 عادتونه خصلتونه به وي، 20 هنره به یې زده وي. په هغه کې د ښایسته خط هنر هم شته چې خط به دې ښایسته وي، بیا به خلک درسه متاثره وي. زموږ سټوډنټس ډېر سټوډنټس دا شته چې د هغو ډېر ښایسته خط دی، د هغه څخه په سکول کې هلکان ډېر نه وي متاثر چې یار د پلاني هلک ډېر ښایسته خط دی، رایټنګ یې ډېر ښایسته دی. نو خوشحال بابا دا هنر ذکر کړی دی، د تورې هنر یې ذکر کړی دی، د شجاعتو د میړانې هنر یې ذکر کړی دی. او دغه رقم خصلتونه، عادتونه، عدل و انصاف به لري، مهربانه به وي، رحم دل مختلف 20 هنره 20 خصلته خوشحال بابا په دستارنامه کې ذکر کړي دي. او دا د ناصر هغه کتاب دی چې نن هم په دې کې خپله سجره ذکر کړې ده. بیا افضل خان خټک چې د دل مسی دی او د کاظم خان شیدا پلار دی، هغه هم د دې څخه ډېره پیدا اخیستې ده. کاظم خان شیدا د خوشحال بابا کړوسی دی او بلبل هند په نوم باندې یادېږي. داسې شاعر دی چې د هند د سبک یو ډیر غټ شاعر دی. په هغه کې حمید بابا او
کاظم خان شیدا او انان برکزی داسې خلک چې کوم دي هغه د دې پر دې لار ډېر کړي چونکې حمید بابا یو نازک خاله شاعر دی خو کاظم خان شیدا او انان برکزی پر دې لار ډېر کړي دي دغه د انان برکزي د کاظم خان شیدا او د شاعري چې کومه ده هغه ډېره سره ورته ده او پر دې باندې ډاکټر لیاقت افغان صاحب باقاعده د انان او د کاظم خان شیدا پرتلیس جاج او پوره کتاب یې لیکلی دی چې د دوی شاعري کمپریزن دغه سره کړې ده سره کتلې ده چې پلانی په دې هکله دا وایي په دې هکله دا وایي پلانی شاعر په دې هکله دا وایي پلانی دا وایي خوشحال بابا په شاعري کې بیا داسې دی چې پر هغه باندې زه در راځم خو صرف خبره مې دا آخري درته وکړله نور د خوشحال په اولادونو کې چې زه به د اولادونو دی لږ نومونه و تاسو ته یاد کړم په دې کې اشرف خان هجري دی عبدالقادر خان خټک دی بیرم خان دی دا دریم زوی دی صدر خان خټک دی ګور خان خټک دی دا ګرد د صاحب دیوان شاعران دي کتابونه یې چاپ دي د شاعري کتابونه یې چاپ دي بیا نو د دل مسیان تر نن ورځې په خټکو کې ډاکټر اقبال نسیم خټک دی فوزي انجم ده او دغه رقم نور چې کوم پښتانه شاعران دي هغه د خټک په کورنۍ کې اوس هم را روان دي ښه شاعران شته عقاب خټک پکې شته چې ښه شاعر دی پریشان خټک پکې شته ښه شاعر دی چې غمی جان نومیږي صحیح دی نصرت خټک په نامه د خوشحال بابا یو زوی شته اسکندر خان خټک په نامه د خوشحال زوی شته د نظام چې ځوانیمرګ ولو د هغه یې زوی و او دا رقم بارم خان د زوی دی چې بېننګه وخاتی که څه هم په ځینو شعرو کې خوشحال بابا د بارم خان ډېر صفت کړی دی د بارم خان د خطو د املا یې ډېر صفت کړی دی په شعرونو کې چې بارم چې کم املا شروع کړی دی یا کم خط لیکي د دې مقابله هیڅوک نشي کولی چونکې مغولو لالچ ورکوي او د بارم خان لالچ دا و چې ولې اشرف خان هجري چې کم دی د پلار آباد د خوشحال آباد د خټکو خان سو ماته ولې خانې نه راکول کېږي خوشحال په ژوند کې اشرف خان خټک ته دغه ورکوي نو په دې وجه باندې دی د پلار خلاف راپورته سو او جنګونه یې شروع کړل په تصانیفو کې په خوشحال په کتابونو کې باز نامه شته کتاب د بازانو عادتونه خویونه اصلي بازان څنګه وي ټپوس باز څنګه وي باز څنګه خوراک کوي باز ښکار څنګه کوي د باز خوبیانې کومې دي دا یې ټولې ذکر کړي دي طب نامه یو کتاب شته پر صحت باندې ګایدلی دی دا شیدې خوره د وزې شیدې خوره د غوایي غوښه مه خوره پلانی شی خوره پلانی شی سم دم طبیب دی بیا دلته بیا طبابت کوي زنجیرۍ په نامه یو کتاب لري د عیار دانش په نامه یو فارسي کتاب د دستا چې بیا د کړوسی د لمسی افضل خان خټک د علم خانه دانش په نوم ژباړلی دی باقاعده پروت دی دا کتاب کلیات یې پراته دي او فراق نامه یې شته یو کتاب دی د دې سره سره د بیاض په بیاض کې د په ډایري کې ډېر ښه کتابونه شته نام حق په نامه باندې یو کتاب لري اوس میجر راورټي وایي چې 250 کتابه لري خوشحال موږ ته خو دونې نسته او چې څه شته چې 250 کتابه د یو چا هغه پراته وي نو به نور بیا خوشحال څومره القاب یې پراخه وي چې اوس یې زموږ سره 10 کتابه یا 15 کتابه ذکر کېږي نو بیا چې 250 کتابه خوشحال لري نو به څومره چونکې پښتون وطن د غوبل د جنگ جدل میدان پاته سوی دی ځکه زموږ ډېر څه ورک دي زموږ ډېر څه ورک دي ډېر کتابونه ورک دي ډېر ادبي آثار ورک دي ډېر تاریخونه مو ورک دي او دا ټول پخوا زموږ پخوا یو دښمنو د مغول فرهنګ یا د ایرانیانو فرهنګ بیا د فرهنګي فرهنګ رالی زموږ وطن ته بل دښمن رالی بیا په موجوده حالاتو کې اوس یې وینئ چې تاسې تر موږ ښه تجزیه کولی شئ چې په کوم نامه باندې زموږ سره دښمنان کار کوي او څه کوي باقاعده د یو دهشتګرد په طور موږ متعارف کوي موږ به دنیا ته ورپېژني او ځان ډېر صفا راولي خوشحال بابا د مغولو سره سیکانو ته ډېر د مغولو په ملګرتیا کې سیکانو ته ډېره غټه ماته ورکړې ده په جنګونو کې د ملتان او د حسن ابدال په جنګونو کې د پنجاب په جنګونو کې خوشحال بابا باقاعده د مغولو منصفدار دی او دی ودا جنګو ته وځي او سوبې راوړي ګټه کوي هغو لښکرو ته ماته ورکوي او په دې حواله باندې اورنګزیب عالمګیر هم د دې دغه دی چې خوشحال باندې مهربانه دی او شاهجهان خو تر ده ډېر مهربانه دی د ده پر پلار مهربانه دی او مراعات ورکوي که څه هم خوشحال 500 دی 1500 تنخواه اخلي ډېر خلک وایي چې خوشحال چې کوم دی هغه ډېر غټ مراعات اخیستو ځکه
د به خود د مغولو سره دغه کول ملګرتیا کول خو د مغولو ملګرتیا ما تاسو ته اول ذکر کړل چې یو د مځکو په وجه چې د دوی د یوسفزیو ویش و مځکې و قبضه و دا شان و ورنږدې شول بله ملګرتیا دا و چې خټک د مغولو تنخوادار و اکثره او یوسفزي چې هغه د مغولو خلاف او اخر یوسفزي خپل پښتنو په ورسره وکړ چې د عزت او ناموس یې دغه کړي د جنگ بعد بیا دی وای پس له جنگ دی دا عزم چې کله د مغولو د دغه څخه راخلاصېږي د بنده سوی پس له بنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم یعنی ولی مخ مکې ته یا مغولو سره رسم د پس د بند هم زما اراده دا د عزم دا دی چې یا به مکې لزم حج به کوم یا به د مغولو سره رزم کوم جنګونه به کوم بله لار په ما کې نسته زما سره بله لار نسته نو چونکې خوشحال که موږ د دا اولادونه راواخو د ده کتابونه لږ به راسو د ده مبارزې له د یو مبارز په توګه یعنی داسې ډګر نه دی پاته سوی د خپل قام دپاره یې ډېره مبارزه ستره مبارزه کړې ده که څه هم د خپل قام د بې اتفاقۍ د وجې ډېر په فریاد دی ډېر په ژړا دی وایي په منصب پورې خوشحال خټک نوکر و چې منصب ور ځینې لاړو اوس بادشاه دی چې کله ما منصب د مغولو خواړی تنخوا مې خوړله زه نوکر وم چې منصب ور ځینې لاړو اوس باچا دی اوس باچا یم دا د ده د بند باد چې کوم شعرونه دي هغه ځینې داسې شعرونه دي چې په هغې کې د داش ذکر کړی دي او خو جنګېدلی دی په ننګ جنګېدلی دی په غیرت جنګېدلی دی که څه هم د مغولو ملګرتیا په ځینو شعرونو کې د دا ویلي دي چې ما یې ځینه بېګناه یوسفزي چې کوم دي هغه ما د مغولو دپاره قتل کړي دي خو چونکې چې پښتانه وایي چې ځنګل چې اور واخلي بیا وچو لانده ټول سوځي بیا په دا ځای کې بیا دا شی نه پاتېږي نو خوشحال که د مغولو وفاداري کړې ده مې په غیرت کړې ده په بېننګي یې نه ده کړې د مرګه بعد د بنده بعد چې رایله کېږي او د خیبر په جنګ کې په 1083 هجري کال کې جنګېږي د مومندو د افریدیو خلاف هم په میړانه جنګېدلی دي که څه هم د پښتنو دا جنګ ګټلی دی خدای پر دې خوشحاله دی چې پښتانه په اتفاق سوله یا پښتنو مغولو ته ماته ورکړه او پر دې ډېر افسوس کړی دی چې مغول یې څه ډول تباه او برباد کړه پر دې باندې بیا ډېر تخ سوی دی نو لہذا لږ به زه د خوشحال چې کوم شاعري ده هغه ته به هم راسو مبارز پاته سوی دی د مغولو سره یې وفاداري کړې د جنګ یې کړی دی د خپل وطن اکثره هره خبرې چې کومه ده هغه د خپل قام د ازادۍ د یووالي د اتفاق کړې ده که مبارزه کړې ده د مغولو په سب کې کړې ده مې په غیرت کړې ده د قلم په ژبه یې مبارزه کړې ده د تورې په څوکه یې مبارزه کړې ده خو بیا د پښتنو څه په فریاد دی وایي زه یې چا لروم قدر یې چا زده په اور وسوځه دا تورې قلمونه د دې په قدر هېڅوک وایي نه پوهېږي دا قلم و تورې چې زه وهم په قلم کار کوم لیکایي کوم کتابونه لیکم شعرونه لیکم او په توره جنګ کوم د مغولو سره یا د دشمنانو سره زه د چا دپاره وم په اور وسوځه دا تورې قلمونه دا تورې او قلم دې په اور وسوځي د پښتنو د بې اتفاقۍ د وجې ډېر په نارو دی هره چاره د پښتون تر مغول ښه ده اتفاق ورسره نشته ډېر ارمان هر کار د پښتانه تر مغول ښه دی خو اتفاق نه لري په بل شعر کې وایي د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کې پښتانه باچاهان د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کې پښتانه و باچاهان او شپږ اوه پیړۍ هسې باچاهي وه چې به دوی پورې حیران و درست جهان شپږ اوه پیړۍ به باچاهي کولې او بیا وایي که توفیق د اتفاق پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان صحیح دي پرورده که د مغولو په نامه کې هم د اورنګ له غرې و هم د اورنګ له لاسه هم له غرې و ډاک یم چې منصب مې د مغول خوړو ملک وم چې منصب د مغول نه خورمه ملک یم د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم دا هغه وخت دا شعر ویلی دی چې کله دی د بنده رایله کېږي د لنګرکوټ کلا جوړیږي په دا شپو کې دی دا اعلان کوي سیدي بیا وایي و مغولو ته به هسې کار ښکاره کړم چې راځي راڅخه روح د فرید خان شي پر جهان د ننګیالو دي دا دوه کاره یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي فرید خان چې دی د شیرشاه سوري اصلي نوم دی سیدي وایي و مغولو ته به هسې کار ښکاره کړم چې راځي راڅخه روح د فرید خان شي او پر جهان د ننګیالو دي دا دوه کاره یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي
ننګیالي په جان کې 2 کاره کوي. پښتانه وایي یا میړه سه یا د مړو لمن ونیسه، یا د میړو یا میړه سه په خپله یا د مړو لمن ونیسه. د هغو په سب کې دی د مخه کته د شا په پسې نو دی هم دغه خبره کوي. بله خبره ده د پښتو په حواله، د پښتو خپلې ژبې په حواله، پښتو ژبه ډېره پر ګرانه ده. دی یو شعر لیکي وایي که تازي ژبه هر ګوره ښه ده، فارسي هم ډېره په خوند خوږه ده. چا یې پلو له مخه وانخیست، پښتو لا هسې بکره پرته ده. تازي ژبه، تازي ژبه و چی شته وایي؟ عربي ژبه ښیي. وایي که تازي ژبه هر ګوره ښه ده، عربي ژبه تر ټولو ژبو ښه ده، فارسي هم ډېره په خوند خوږه ده. او چا یې پلو د مخه وانخیست، پښتو لا هسې بکره پرته ده، پښتو لا هسې خورا ورا پرته ده، هېچا یې خدمت نه وکړي. بیا په بل شعر کې دا نن سبا نه دي چې دلته راووځي کشمیر بنېږه پاکستان. بخښه ډېره غواړم، کشمیر په خبرو نه دی آزاد شوی. نه کشمیر و تا ته ولاکه په خبرو در میلاو شي د غیبی که څوک مني که نه مني. خوشحال بابا وایي کل ګټنه ده د تورو که کابل دی که کشمیر، کل ګټنه ده د تورو که کابل دی که کشمیر، میړني دي چې یادېږي په سندرو هم په ویر. دا د تورو ګټنه ده. کابل هم په تورو ګټل شوی دی، کشمیر هم په تورو ګټل شوی دی. او په دنیا کې هغه خلک میړني یادېږي، په سندرو کې هم یادېږي، په ژړاو کې هم یادېږي چې هغو د قام دپاره مبارزه کړې ده، د وطن دپاره مبارزه کړې ده، ننګ یې کړی دی، جنګ یې کړی دی، غیرت یې ښکاره کړی دی د قام دپاره، د وطن دپاره. دا خوبي ټوله په خوشحال کې وله، چونکې بېوسه و، هېڅ نه و ورسره. بل یو څه شعرونه به نور درته دغه کم ښه دی چې د ده په شاعري تاسې خبر سئ. وایي پښتانه واړه ناپوه دي، یو پر بل کاندې غورځئ، یو پر بل سره حملې کوي. صحیح دي؟ پښتانه واړه ناپوه دي، یو پر بل کاندې غورځئ، چې یو سر کاندي راپورته بل یې ووهي مغزی. دغه یې دا که نه ده اوس نن سبا، یو د بل ترقي نه غواړي. زموږ هم دغه نن سبا هم هغه حال دی. 422 کاله بعد خوشحال د پیدایش بعد هم دغه حال دی. موږ د دې حالات سره مخامخ یو. بیا درست پښتون له کندهاره تر اټکه، درست پښتون له کندهاره تر اټکه، سره یو د ننګ په کار پټ او اشکار. د ننګ په کار ټول پښتانه وایي سره یو دي، د غیرت په کار له اټکه رانیولې، له کندهار رانیولې تر اټکه پورې ټول پښتانه د ننګ په کار، د غیرت په کار سره ملګري دي. پټ هم ملګري دي، ښکاره هم ملګري دي. دا د پښتنو و غیرت دی، د غیرت بیانوي. بل لا تر اوسه یې ماغزه په قرار نه دي چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی. تر اوسه پورې لا په شعور کې دي هغه خلک چې زما سره سر جنګولی دي یا زما سره سر وهلی دي. بیا دا بې وخته دغسې به خیر دا شعر به زه پرېږدم. وای د یار درد به په تنها صورت زغممه، دا بې درد علم به نه را خبرومه. یاره ته چې جدایي جدایي وایې، زه خوشحال د دې خبرې تاب لرمه. لازمي نه دی چې دی د قام شاعري کوي، د وطن شاعري کوي. خوشحال عشقي شاعري کړې ده، جمالیاتي شاعري یې کړې ده، تصوفي شاعري یې کړې ده، مذهبي شاعري یې کړې ده، سیاسي شاعري یې کړې ده، حماسي شاعري یې کړې ده. د ننګو د غیرت داسې اړخ یې نه دی پرېښی چې پر هغه باندې خوشحال خپل یو د فکر نیلی نه وي ځغلولی. صحیح دی؟ وایي د خوشحال قدر که اوس په هېچا نسته، پس له مرګه به یې یاد که ډېر علم، ډېر علم، ډېر دنیا به خوشحال یاد کړي. اوس که پر چا زما قدر نسته خو نه دي وي، خپل حق یې ادا کړی دی. صحیح دی؟ بیا خودی یې داسې ده. علامہ اقبال په یو شعر کې وایي خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وایي که نه وایي؟ د خدای په باره کې موږ پښتانه هم دا وایي چې وږی پرېوځه، خو د چا و درګاه ته تامه مه کو، د چا ولاس ته تامه مه کو. خوشحال بابا هم دا وایي د منت دارو که خورم په کار مې نه دي، که علاج لرم راسي مسیحا هم. مسیحا هغه ډاکټر ته وایي چې په هغه ته جوړېږي، بس هغه ګولۍ درکړي، هغه دوا درکړه ته په جوړ شي. دا مسیحا دی. دی وایي زه د منت دارو نه خورم، زه هغه دوا نه خورم چې زه په جوړېږم چې هغه ما ته څوک په منت باندې په احسان باندې راکوي، احسان را باندې اچوي. دا دوا زما نه ده په کار، مړ دي سم
خدا دوا نه غواړم. د منت دارو که خورم په کار مې نه دي، که علاج لره مې راسي مسیحا هم. یو دوه درې شعر لا نور کنټروم، بیا به ستاسو سوالو ته راسو، پوښتنو ته به راسو. بل وای دا چې کله د جیل رایله سوی دی په دا شپه کې یو شعر لیکلی دی، وای د فساد فکر مې نسته خدای حاضر دی. اوس په یو شعر کې څه وایي؟ په یو شعر کې ویله چې پس له بنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنې ولې مخ مکې ته یا مغولو سره رزم. یا به مکې له ځم حج به کوم، روژه و لمونځ او داس کوم، د غریو کونج به نیسم، یا به جنګ کوم. دلته بیا څه وایي؟ دلته وایي د فساد فکر مې نشته خدای حاضر دی، خپل ساعت به تېروم وخت اخر دی. او یو بل شعر دی، د سبا باد گذر په چمن بیا کا، ناشناس ویلی دا کلام یې ویلی یم دی، د سبا باد گذر په چمن بیا کا، په گلشن کې رنګارنګ ګلونه واکا. او زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم، په ښکاره نارې وهم چې خوله یې راکه. یو ځای دلته په ښکاره نارې وایي چې خوله یې راکه، صحیح دی. بل ځای بیا څه وایي؟ وایي خوله یې پټه خوره خوشحاله، باز د ښکار غوښې په غلا خوري. خوشحال فکر دی. یو خبرې دی کله یوه کوي کله بله کوي، خو هر شعر یې په زړه پورې پیوند کېږي. داسې د قام دپاره، د وطن دپاره، د پښتو ژبې دپاره لازمي نه ده چې دا ماسي قامي شاعري کړې ده. پښتو غزل ته ډېر غټ مقام ورکړی دی. پښتو غزل د خوشحاله دورې څخه را شروع سوې ده چې د غم جانان سره سره غم دوران پکې شروع سوی دی. دا د خوشحال فکر دی. پخوا به په غزل کې سره شونډان، زلفې، شایست، ښکلا، سترګې د دې صفت کې دی. خوشحال بابا غزل کې دا شی هم ورځای کوي چې د ننګو، د جنګو، د غیرتو، د حالاتو خبرې پکې ځای کوي، د وطن او د پښتانه د بربادۍ او د بې اتفاقۍ خبرې، یعنې له غم جانان سره سره غم دوران هم ور واچوئ پکې. او بیا تر نن ورځې پورې ډېر شاعران، خاص کر موږ به دلته د درویش صاحب مثال ورکو، یا به د ملا عبدالسلام عاشقزي مثال ورکو، هغه هم داسې شاعري یې کړې ده چې ټول د قام او د وطن ذکر پکې دی. سیدي نو وای په فارسي ژبه که نور تر ما بهتر دی، په پښتو ژبه مې مه غواړه مثال. په فارسي که تر ما نور خلک بهتر دی، خو په پښتو ژبه زما مثال مه غواړه. نو لہذا خوشحال چې کوم دی، که موږ ما تاسو ته ویل چې د خوشحال خالي حماسي شاعري، جنګي شاعري یا د خوشحال ننګ پر دې باندې موږ ته ګایږو، والله که په 2 میاشتې خوشحال دغه یو چپټر تمام شي، پر خوشحال باندې به زما رقم سړی څنګه ګایږي؟ زموږ به کم حیثیت چې ستر خوشحال به موږ لږ دا سټوډنټس یا زده کوونکي یا زموږ ملګري یا موږ په خپله دا ښه خوند کوي. دا به یو ترتیب جوړ شي د وخت لپاره، دا به یو تګلاره جوړه شي د لایبرري، خاص کر د منتظمینو، خاص کر د ټولو ملګرو او د محمد نبي صاحب او د ټیم د ملګرو ډېر شکریه ادا کوم چې موږ ته مقرره کړه. زما امفیل چې کوم ولو هغه چونکې د سویلي پښتونخوا په پښتو ادب کې د پښین ونډه، د پښین د شاعرانو ونډه او کردار په دې پښتونخوا وطن کې، خاص کر سویلي پښتونخوا له ژوبو مسخیله د ارنایي او د تکۍ رانیولې بیا تر کوټې او تر چمنه تر پښینو کې لاسي بلا او تر زیارته پورې په دا سیمه کې زما خپل امفیل پر دې سوی دی. چونکې زما چپټر پر دې باندې چونکې یو څو عمر مخکې زموږ یو بل لیکوال د پښین پر ادبیاتو ګایدلی و، نو لہذا زما پر دې باندې 442 کاله دوره ما ذکر کړې ده. له شیخ فرید رانیولې چې دغه شیخ فرید پروت دی، دا موږ زما په خپل امپل تیسیس کې ما شاعر ثابت کړی دی، او په هغې کې ما د نعیم آزاد صاحب د نور شاعرانو ریفرنسز حوالې ورکړي دي، د پېښور د لیکوالانو دغه دي، د کندهار څخه د پټې خزانې حوالې ما ورکړي دي. نو د شیخ فرید رانیولې له 1000 هجري څخه بیا تر 1442 پورې 400 کاله دوره ما په خپل امپل تیسیس کې ځای کړې ده، او دا کتاب انشاءالله که خدای کول چونکې زما سره په پرنټ کې ستا پروت دی، دا به زه ډېر زر کوشش کوم چې دا کتاب چاپ کړم چې د سټوډنټس دپاره، طالب علمانو دپاره او د لیکوالانو ادیبانو دپاره چې په پښین په خاوره کې زما لاسرسی ورته سوی دی، هغه شاعر ما ذکر کړی دی، د هغه نوم ما پکې ذکر کړی دی. یو داسې شاعران دي چې خالي غزل لیکي، نور یې داسې مثال کتاب یې نه وي چاپ. یو داسې دی چې د هغو 10 کتابه چاپ دي، 15 کتابه چې د چا چاپ دي هغه ما په تفصیل ذکر کړی. بیا چې په کومو تذکرو کې، ادبي تذکرو کې ذکر سوی دی هغه ما ذکر کړي، چونکې دا ما مختصره د خپل چې کوم امفیل مقاله وه د هغه په حواله باندې ما تاسو ته معلومات درکو. نو پر خوشحال خټک باندې ډېر
غټ کار سوی دی، ډیر لوی کار سوی دی. پی ایچ ډیانې پر سوي دي، ایم پیلز په بار بار پر سوي. د خوشحال مختلف اړخونو باندې نن هم روان دی. څوک یې جمالیاتي شاعري ذکر کوي، ښایست او ښکلا، څوک یې ننګ ذکر کوي، څوک د پښتنو بې اتفاقي ذکر کوي، مثال چې خوشحال لیک شاعري پر کړې ده، څوک یې پر بل اړخ ایم پیل کوي، پی ایچ ډي کوي، څوک یې پر بل کوي. وهاب خان دا دی ناست دی، وهاب خان د نعیم آزاد صاحب زوی دی، په شا کې دا دی ناست دی، دا وخت د ایم پیل سکالر دی. نو دا ځوانان به راوځي سبا به انشاءالله د دې ښار مشري به دی کوي په ادب په میدان کې. ټول عمر خو به موږ ته صاحبزاده صاحب څه سو، اسیر صاحب څه سو، او نور را صاحب څه سو، دغسې نور شاعران راواخلي په دې ښار کې. نو لہذا تاسې کوشش وکړئ. پرون ما دلته یو شی کاته، ډېره بخښنه غواړم، په کوټه کې سنټران و، د انګلیش سنټران و، د دې و مخ ته یو چا داسې خط نیولی و، یو دا د سټوډنټ څخه پوښتنه کول، دا ولته سنټر وایي انګلیش وایي، او زه د انګلیش وایم، د انګلیش د ژبه د زموږ په ښه راځي، هغه ولته دغه خط خو راته وایي دا پښتو، چا به ورته وایي، چا به نه ورته وایي. کار دا دی موږ وایي د بل ژبه زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. دا د پښتو ژبې یو ډېر نامتو شاعر محمد ګل خان مومند دا شعر لیکلی دی، وایي د بل ژبه زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. خپله ژبه باید چې نه کړو هېره، خپله ژبې ته هم قدر ورکړو، د بل ژبه هم زده کړو. خوشحال بابا هم وایي که په فارسي ژبه تر ما نور بهتر دی، مګر په پښتو ژبه مې مه غواړه مثال، په پښتو ژبه کې بیا مثال نه لرم، ساری نه لرم. نو لہذا خوشحال په دومره زه به دا درته وایم چې بیخي زما دپاره ګایدل پر خوشحال باندې دا ډېره پښتانه وایي وړه خوله او غټې خبرې دا نسم کولی. خو چونکې چې څومره تیاري تر خپله وسه پورې زما د مصروفیات مطابق ما کړې و، بیا هم ما خپل کوشش وکړ. اوس تاسو ته راځم که تاسې چیرې یو پوښتنه کول غواړئ ضرور یې کولی سي. جي دا د خیبر حادثه ورته وایي، د رای خیبر جنگ دی. پر دې باندې پښتو کې یو فلم هم جوړ شوی دی، د رای خیبر نه دی، دا غزل پکې راغلی د موږ د خیبر زلمي پښتو زمونږ شان دی. سر دغه کې ما یې ځای ویلو په هغه ځای زما ریفرنس ما څه یې ما ډېر سوچ پر ووایي جی هغه وایي دا مغولو ته دا دونه تاوان ځکه ور ورسېدی چې خوشحال د دوی سره چم وکړي، ورسره و په لښکر کې مخ ته ورغلی، افریدیانو مومند له ورغلی، بیا دغه کوم خیبر درک چې دی په دې کې دی راوګرځېدی. جی د جنګ د افریدیانو د مومند سره نه دی کړی، خو بهرحال د مغولو په لښکر کې دی روان و، برته دی راګرځېدلی دی په دا لښکر کې. د دې څه دغه ورکړي دي، څو شاعران د جج کړي ولو چې هغو په دا باره کې څه ویلي، خو او زیات تاوان و مغول ته رسېدلی هم په دا دی چې خوشحال جنګ نه دی کړی. که خوشحال جنګ کړی وی بیا مغول ته دون تاوان ورسېدی هم نه. نو خبره دا ده د دوست محمد خان کامل صاحب یو کتاب دی خوشحال خټک، په اردو کې دی، صحیح دی، خوشحال خټک. دا کتاب ته وګوره، دوست محمد خان کامل ډیر زورور کار پر خوشحال کړی دی. خوشحال چې د چا منصب خوړلی دی، د هغو سرې تر آخري عاده پورې، تر آخري ورځې پورې بې وفایي نه ده کړې، هغو ورسره کړې ده، مغولو ورسره کړې ده، خوشحال نه ده کړې. ها دا یو بیله خبره ده چې خلک وایي چې خوشحال ناجایزه وکړه یا خوشحال جنګ نه دی کړی. خوشحال په دا جنګ کې د محمد امین خان د پیغور د وجشکه دغه قسم جنګ ته زړه نه غوښتی، خو چې شامل سوی دی بیا ډېر زورور جنګېدلی دی، په دا جنګ کې بالکل پر شا نه دی راغلی. خود ما و تاسې ته دا خبره وکړه چې دی پر دوو ځایو په یوه وجه خوشحاله دی، په بله وجه خوابدی دی. د مغولو پر بربادي چې دومره وینې د دوی ښځې لا قتل سوې، پر هغه ډېر خوابدی سو، ډېر په زهیر سو چې یاره څومره دا تباه و برباد سو. او په دې بیا خوشحاله و چې پښتنو د ایمل خان او دریا خان په مشري کې یو ډېر زورور جنګ وګاټئ، او دا د پښتنو د یووالي اول څرک دی چې دلته تر سترګو کېږي او بیا پښتانه مخ ته ځي. نو خوشحال خټک په اوله باندې موږ دا خبره به بخښنه غواړم ځان شروع دی، ځینې خلک به خود دا خبره کوي، چونکې د خوشحال مخالفین هم ډېر دي، د خوشحال مخالفین هم په پښتو ادب کې سته، او هغه خلک دي چې د قام پر لیول، د وطن پر لیول، د علاقې د جغرافیې پر لیول د مخالفت کوي. ځینو خلکو به دا خبره کړې وي، خو خوشحال دوست محمد خان کامل صاحب هم دا خبره کوي، نور لیکوالان هم دا خبره کوي چې خوشحال په دا جنګ کې ډېر په وفاداري سره جنګېدلی دی، ډېر په غیرت سره جنګېدلی دی، که څه هم د خیبر جنګ پښتنو ګټلی دی او مغولو بایللی دی، خو بې وفایي یې نه ده کړې.
او سر ته وځنډېدلې د هغه د مخ یوسف صاحب د اقبال و د خوشحال په باره کې مجلس وکړي د دې د مخه موږ یو سیشن کړی و د اقبال په باره کې نو د هغه دغه څه ما پوښتنه وکړه زهور احمد صاحب څه ما پوښتنه وکړه ما د ده و د خوشحال و د اقبال د شاعري دی لږ هغه ته ما وویل ما یو افوا ده په سوشل میډیا باندې هغه ته ما د کلیرلی نه سو ویلی تا ته وایم چې هغه مجلس دا ولوسر چې د خوشحال څه شاعري ده هغه اقبال ستا او د په هغه شپو کې ده ما ته وویلې یو ستر شعرونه په انګلیش ترانسلیټ شوي دي هغه به اقبال ترانسلیټ کړي نو هغه ستر شعرونه د هېڅ هم نه وبلل چې خبره دی د خوشحال شاعري په انګلیش کې میجر اورټي هم تشریح کړې ده هغه هم ترانسلیټ کړي دي انګلیش انګریزي ادب ته د خوشحال د رحمان بابا یې 100 غزلې ګرسه ترانسلیټ کړي دي میجر اورټي صحیح دي خو خوشحال چې کوم دی لکه ته چې وایې دا خو ډیره ښه خبره ده چې خوشحال تر علامه اقبال مخکې په تیر سوی دی علامه اقبال په 1877 کې پیدا سوی دی په 1939 کې په څو کې مړ دی 38 کې مړ دی سي دی د شیخ نور محمد زوی دی او زموږ پښتو ادب کې ګرڅه خلک د لاوري اقبال په نامه باندې ورته وایي سي دی لاوري اقبال سي دی خو خبره دا د مشت محترم دی چونکه خو ډیر ښه کتابونه لیکلي دي ښه شاعر دی یو شی دی چې یو متاثر کېدنګ دی یو غلا کوانګ دی پلیجریزم چې ورته وایي سي دی بالکل سرکه چې ورته وایي خاص د هغه سړي شعر اخیستل او خپل نوم کې لیکل صحیح یو داسې دی چې هغه ورځ ما یو شعر د اردو غ پر فیسبوک ورکړی چې جس کیت سے دیکھان کو میسر نہ و روزی اس کیت کې ارخوش ہے گندم کو جلا دو دا هم د علامه اقبال شعر دی چې کوم مځکه و چاته د ماښام ډوډۍ نسي ورکولی د هغه د مځکې د غنمو هره کاڼۍ وسوځي صحیح بیا د چمن ذوالقرنین باچا زما ډېر ښه دوست دی هغه په پښتو کې ژباړلی و چې کومه مځکه و بزګر ته د ماښام ډوډۍ نسي ورکولی داسې یو شی چونکې خوشحال یو شی علامه اقبال کړی دی د خوشحال پر 3-4 ځای باندې یو څه شان ذکر کړي دي خوشحال مرد ذکر کړی دی او علامه اقبال مرد مومن ذکر کوي صحیح دی خوشحال خودی په ځان کې پیدا کول ما یو شعر درته ووایي د منت دارو که خورم په کار مې نه دي که علاج لرم میراث مسیحا پر خودی باندې خوشحال خټک نور هم ډېر شعرونه دي د هغه شعرونه علامه اقبال هغه دی اړولي هم دي مثال په نور دغه باندې خودی کوکر ملند اتنا کیار تقدیر سی پهله یا د خوشحال خټک دغه شعر د دې غزلې یو شعر دلته چې پر ستورو باندې اچوي کمند نه دی داسې یو شعر ستا د خوشحال بابا زما چې زه خوشحال خټک په چې پر ستورو باندې کمندونه چې د ستورو په اسمان دي دغه رقم دغه شعر علامه اقبال دغه رقم په اردو کې ذکر کړی چې ځای په سردرو وي نه لکه د کلي کارغه ګرځه په نو ټیک دی نو علامه اقبال هم تو شاهی ہے بصیرہ کر پاڑوں کی چٹانوں میں دا شعر یا نہیں ہے تیرا نشیمن کسری سلطانی کے گنبد پر نو دغه خبرې دي چونکه علامه اقبال د خوشحال د شاعري سره ډیر متاثر دی ډیر زیات او خاص کر د خوشحال فارسی شاعري چې کومه د علامه اقبال ډیره سټډي کړې ده سر د خوشحال مبارک دا ویل کېږي په خوشحال اوله پی ایچ ډي د علامه اقبال په کهنه باندې یو ښځې کړې زما نوم یې بیګم خدیجه پیروزالدین نومیږي پر اوښ باندې ګرځېده دا ښځه بیگم خدیجه پیروزالدین دا پر اوښ باندې په دې وطن ګرځېده دې پی ایچ ډي پر خوشحال باندې اول واري کړی نو کېدای شي نو په دې به اوس ګورئ چونکې په دې پی ایچ ډي په حواله باندې موږ دونې معلومات لرو چې دغه ښځې دغه نوم یې ما در وښوی دا پر اوښ ګرځېده پر پښتونخوا وطن په دا پښتنو پر سیمه او دا راغلي هم د پنجاب و د دې علاقو څخه پر اوښ به ګرځېدله کنوینس نه و ورسره بل داسې شی په هغه وخت کې نو دې دا پی ایچ ډي پر بشپړه که خو خوشحال چې کوم مرد یادوي علامه اقبال مرد مومن یادوي خوشحال که باز یادوي علامه اقبال شاهین یادوي خوشحال که خودی یادوي احسان و خودی و دا یادوي علامه اقبال هم دغه خودی ورسره یادوي چونکه دا خبره ښه خبره ده چې خوشحال تر علامه اقبال مخته دی اوس که شاته وای خو موږ به ټول بیا دا ویله یا به دنیا به موږ ته دا پیغور راکوي چې خوشحال د علامه اقبال نقل کړی دی یا د بل چا نقل کړی دی چونکه خوشحال د علامه اقبال سفرت 2.5-300 کاله مخکې تیر سوی دی نو ځکه خوشحال څخه څوک متاثره کیږي متاثره دي سي نو شعر به لیکړی مګر داسې په هغه انداز باندې یا ژباړلی دی ګوره اوس داسې دی چې علامه اقبال د اردو شاعر دی
یا د فارسی شاعر دی خوشحال د پښتو دی نو چونکې که یو شعر زه راواخلم د اردو څخه په پښتو کې وژباړم دا زما دپاره پابندي نه ده. خوشحال خان خټک خپل زوی قدر خان خټک ګلدسته د شیخ سادي صاحب ګلدسته چې کوم ګلستان دی دا په پښتو کې ژباړلی دی هم په شعر یې ژباړلی دی. کلیات اقبال کې د وسطنامه سره د خوشحال خان بابا وسطنامه د علامه اقبال د خوشحال بابا وصیتنامه چې کوم وصیت د کړی دی چې کومې خبرې علامه خوشحال بابا د خپل وصیت کې ذکر کړي دي هغه علامه اقبال په کلیات علامه اقبال کې بالکل په کلیات خوشحال کې نه په علامه اقبال په کلیاتو کې ذکر دي. نو چونکې علامه اقبال یو لیکوال یو شاعر دی ښه شاعر دی موږ خو د دې څه دغه نه کوو خو چونکې خوشحال تر ده مخته دی او که څوک د خوشحال پر تګلاره یو قدم ږدي دا خو ښه خبره ده. ارمان صاحب زما نوم ملګرو غزنوي پښتون دی د پښتو ادب سره اړیکې. نو ارمان صاحب ما خو یو پوښتنه کوله هغه دا ملګري وکړله او جواب هم شوه چې د خوشحال خان خټک او د علامه اقبال په شاعري کې دا کوم مطابقت چې دی او یو څو شعرونه چې بیخي سره ورته یو څو نه دي ډېر دي ډېر شعرونه دا ویلی شو چې په دې کې خامخا د یو نقل سوی دي نو دا ظاهره خبره ده چې علامه اقبال نقل کړی دي. او دویمه یوه خبره تا بار بار ذکر کړه ارمان صاحب چې د خوشحال خان خټک تنخواه ډېره کمه وه 1500 روپۍ وه. نو زه که دا ووایم چې دا 1500 ډېره کمه نه وه بیخي ډېره وه دا به نو 400-500 کاله خو موږ دا اورو دا زموږ د عمر سره چې څه خلکو ودونه کول وایي په 200 په 300 به نو په شپو کې کېدای دا 1500 به بیخي ډېرې وې نو دا به زه کوم دا بالکل ستا خبره صحیح ده چونکې د هغه وخت د کرنسي یا د سکې مطابق یا د مراعاتو مطابق تر ده د مغولو په لشکر کې د مغولو په فوج کې یا په منصبدارانو کې 5000 یم و 1000 یم و 3000 یم و حتی چې تر دې لوړې تنخواوې ورکول کېدې. نو موږ دا نه وایو چې دا پیسې د اوسنۍ کرنسي یا زموږ چې کوم حالات یې په دې حواله باندې پخوا دا 1500 ډېرې زیاتې وې ډېرې پیسې وې خو چونکې د ده په مقابل کې چې خلکو ته کمې پیسې ورکول کېدې هغه د پیسې ډېرې پر کمې وې. صحیح دي. بیا د بند آباد به ده ته د 1000 روپۍ د زر د ازاري پیشکش کېږي چې 1000 روپۍ تنخوا درکوو د سوات چې د مردان کومه کلا د لنګرکوټ دا موږ جوړوو خو د انکار کړی دی چې زه نه غواړم. جی ما سوال دا سر تا خبره کوي چې مطلب دا خوشحال خان خټک چې هغه میاشتې چې پښتانه کې په وځي پښتون سوي چې کله پښتانه په وځي کې جی خو بیا چې کوم د خټک د یوسفزي چې مابین کوم چې وصول دا غوښنه شي چې ول هغه مغول یو سپورټ دی هغه نو سپورټ باندې شو چې ول مطلب چې وایي جی جنگ دې دوه شمال جنگ جی سوال دا دی چې د خټک چې میاشتې چې پښتانه په وځي مغوښتي باید ته باز کې باندې ډیبیټ څه کړی وایي او ډیبل تاسو کړل چې مطلب سیم مطلب دا د مسلال سي د وی پښتانه په غټین کې مطلب څه دا خبره خوشحال په خپل هم مني ما وتا است مخکم وکړه چې خوشحال وایي چې زه ما د مغولو د لپاره ډیر بے ګناه یوسفزي قتل کړی دي زه په دې کې ملوث یم دا اعتراف دی کوي خو چونکې کامی بدی روانه ده په دا شپو کې د مغولو پر سر د خټکو د یوسفزیو سم د مړي او کورونه کلی سوځل سوي دي درې څلور کلی سوځل سوي دي. باکو خان یوسفزی د ده پر کلو د دوی پر علاقه حمله کړې ده او په دې کې د خوشحال پلار زخمی سوی دی بیا مړ دی بیا دوی چې کوم وروسته د پلار د مرګ بعد دی جو زی د شیخ رامکار کاکا صاحب زیارت له دعا غواړي بیا د یوسفزی پر کلو حمله کوي. نو چونکې حالات داسې نه دي سازګاره او هلته د پښتنو چې کومه ټولنه ده معاشره ده هغه په تذبذب کې روانه ده هغه د مغولو د وجې څخه اتفاق د دوی په مین کې بالکل ستا هم نه ځکه چې یو زه به مثال دا درکم چې زه د مغولو تنخواه زه په اوسني ګورمنټ کې تنخواه اخلم صحیح دی په اوسني ګورمنټ کې او ته د دې شانو سخت خلاف یې نو زما او ستا ناسته تر هغې ورځې نه کېږي یا به ته هغه لار پرېږدې یا به زه دا لار پرېږدم بیا ډیبیټ کېږي بیا مجلس کېږي بیا صلاح و مشوره سره کېږي بیا ناستې کېږي چونکې چې جنگ آلات د جنګ او کلو ته ورونه اچول کېږي په داسې حال کې بیا زما په خیال ډیبیټ په ډېر ناممکنه او خوشحال د دې ښکار سوی دی چې د پلار پر تګلاره باندې تګ کړی دی او جنګونه یې کړي دي.
هغه شی دا ولې چې مطلب هغه شی مسله چې دی هغه جنګ مطلب جنګ چې دی هغه یو شی مسله حل کېږي سر ما خپل پوینټ اف ویو دا دی چې هغه مسله چې دی هغه ډیبیټ باندې حل کېږي اوس که د افغانستان جنګ وګورې د بل سره مطلب مثال مثال بالکل کال تیر کړ د کوم څه مطلب د 1922 پورې اوس ختم شو هغه بعد د قطر کې ګوره خپل اوس ملاقات نه کیږي خو سم دا جنگ نه دی برقرار دا اوس نه وي رنګ اخی ان شاء الله کچیر موږ نه ولو هم دا د افغانستان جنگ په وسنی حالات کې بنا وي رنګ اخی بالکل ستا خبره باندې زما سره ډیره مننه کور دی ودان قدرمن وسی د خبرې مین مقصد دا دی چې خوشحال جنگونه ویلي کول خوشحال خو یو مصلح و یو قامي مشر په کار دی چې په خبرو یې مسلې حل کړي وای خو چونکې ما درته ویله چې په دا شپو کې د بنده داسې دا لکه په اوسنۍ ټولنه کې زموږ ستاسې د ګلستان په سیمه کې داسې ډلې شته داسې قامونه شته چې به یک وخت د 5 قامونو سره بدي ده به یک وخت د 5 قامونو سره بدی روانه ده نو چونکې په داسې حال کې بیا هغه کام چې کم دی هغه ډایلاګ یا ټیبل ټاکس یا نور مجلس نسی کولای چونکې خوشحال جنگیږي خو خوشحال چې کم دی خوشحال هم د دې قایل نه دی چې زه په توره باندې هر څه باندې دغه کېږي خوشحال هم د خبرو قایل دی خو چونکې هغه حالات نه دي سازګار چې دی هغه شي ته جوړ کړي یا یو سبزي ورسره جوړ شي که نه یو سبزي د ده سره ډېر احسان کړی دی چې دی په جیل کې دی یو سبزي د ده عزت و ناموس د ده زنانې د ده ماشومان د مغولو له قیدو له بنده څخه ژغورلي دي او د مني هم د احسان هم مني نو چونکې خوشحال په دې ټولنه کې ژوند کړی دی چې کشنیوالي څخه په جنګ اخته سوی 14 کاله عمر چشتي دی د پلار سره لومړي جنګ ته وځي سبزی ته د تربیت په جنگي ماحول کې سوی دی نو چې سړی په جنگي ماحول کې اوس ډیر خلک دای ستاسو د ازموشتي په ټولنه کې به زه دا درته وایم چې اوس ته ورته وایي چې ورور د پلاني کامه سرداروغه وکړه دا به دې د دی وینې کوم دی په کلاشینکوف خوشحاله دی زه دا یقین در کوم تاسو به اورېدلی هغه په هغه خوشحاله دی وایي باید دا که ما د غاړې واچوي زه بیا نور بېعزته کېږم نو چونکې خوشحال په توره کې یا په جنګ کې دی خپل یا د مغول په منصبداري کې دی خپل ځان سټرانګ بولي مضبوط یې بولي ځکه دی ټیبل ټاکس ته په دې حالاتو کې نه او کېدای شي د دې دغه به سوی وي هڅې به سوي وي کوششونه به سوي خو چونکې زموږ دونې په ډیب کې یعنې دونې موږ په نور هغه د چې کوم سیشن دی دغه موږ نه د پراخه کړی پر دې باندې باید چې موږ پر روان وخت کې دغه وکړو چې خوشحال ولې ډایلاګ نه کوئ خو خوشحال بیا وایي کل ګټنه د تورو که کابل دی که کشمیر میړني دي چې یادېږي په سندرو هم په ویر خوشحال یې په تور حل کوي خوشحال وایي دا په خبرو نه دغه کېږي که ته کابل او کشمیر په خبرو باندې چې کشمیر بنېږه پاکستان دا په خبرو نه کېږي دا به جنګ ته وروځي په جنګ بیا حل کوي بس بله خبره نسته وای په دې کې هغه نه دی چې یا پښتون له ملکه یا مغول له ملکه ورک یا پښتون خوار د خوشحال بابا یو شعر دی نو بس یا به مغول مري یا به پښتون خوار وي دغه دوې لارې دي خوشحال بابا د دې په دغه لاره تللی دی جی سر راوټو د شاه یو شعر وایم جی چې په دواړو لاسو یې ستوري نه ویلې جی په دواړو لاسو یې نه یې ویلې توري چې ملکونه په میراث نه دي ګټلي صحیح دي او دویمه خبره مې دا کوله چې دا 2.5 کتابونه دي آیا د خپل ژوند لیکلی دی کاغذ چیرې ورک سوی دی نو بیا پر ده باندې چا په ژوند باره کې چا ښه کتاب لیکلی دی چې موږ دغه مطالعه وکړو بایوګرافي چې ابیتی په اردو کې ورته وایي ابیتی و دې شي ته وایي چې څوک د خپل ژوند حالات ولیکي بایوګرافي ولیکي خوشحال صرف خپل قوم خپل پلار و نیکه و سجرای ذکر کړی ده خو د خپل ژوند حالات لیکلي په د ده چې کوم بیاز دی ډایري ده په هغه کې د ورځې حالات شته چې پر ده څه تېر شوي دي دی د کوم حالات سره مخامخ شوی دي که چیرې د ده بایوګرافي وایي نه صحیح داسې منظم طور د خپله بایوګرافي نه ده لیکلې چونکې د ده چې کوم ډایري ده د هغه څخه افضل خان خټک بیا ډېره استفاده کړې ده تاریخ مرصع کتاب چې کوم دی په هغه کې بیا افضل خان خټک د ده د کور د ده د جنګونو د ده د ژوند حالاتو د ده د شاعري دا ټول تفصیل چې دی موږ ته د بیاض څخه میلاو شوی دی یا د افضل خان خټک د تاریخ مرصع څخه میلاو شوی دی چونکې په دا شپو کې د ده کړوسیان د ده لمسیان دا ګرد په دې لښکر کې شامل دي اشرف خان هجري د ده زوی دی داسې شاعر دی چې ورته حیران بسې باقاعده صاحب دیوان شاعر گور خان خټک صدر خان خټک چې قلب السیر یې لیکلی دی یو د زړه قلب السیر یو کتاب ورته وایي هغه یې لیکلی دی د شاعري کتاب دی دیوانونه یې چاپ دي نو چونکې دغه شی په کار دا دی چې سوی وایي د لیکلی وایي خو چونکې هغه صرف هغه حالات راټول سوي دي چې کوم پر
د په بیاس کې د لیکلي دي ابیتی مکمل داسې نه ده لیکل سوی چې کم زه د هرې ورځې زه نن د کوره ووتم یا ګرسرې زه هره ورځ نه لیکم زه د ژوند په یو مرحله کې په 80 کالو په عمر کې بیا زه ابیتی ولیکم لکه دلته زموږ د سیمې ډېرو لیکوالانو لیکلي د قدوس صاحب لیکلي د زما ژوند زما وینه زما مینه سیدي دا رقم یو کتاب په هغې کې ابیتي لیکل سوي یا نور شاعرانو لیکلي د ابیتي د خپل ژوند حالات یې پکې لیکلي دي په کار دی چې سوی خوشحاله کم خټک سړي ته چې کم دومره غټ انسان دومره مبلغ انسان دومره پوه انسان دومره ستر لیکوال خو معلومات دغه صرف دغه کتابونو یا د لمسی افضل خان خټک یا د بیاض د ډایري څخه موږ ته دا معلومات دي نور معلومات موږ د ابیتي بالکل کم فرم نشته د کتابونه په خاص کر د مغولو په دوره کې ورک دي چې د مغولو سره پښتانه په جنگ دي یا دا چې کم کتابونه د پرنګي چې کم ایست انډیا کمپنۍ دلته راغلې ده په دا دوره کې چې کم پرنګي فوج راغلی دي دغه چې کم میجر راورټي دي یا نور دي په دا دوره کې هم د ډېر کتابونه ورک سوي دي خو چونکې میجر راورټي په خپله دا وایي چې د خوشحال 250 کتابه دي اوس د خوشحال 250 کتابه که موږ په خپله پښتانه سو موږ ته نه دي معلوم یعنی موږ پښتانه وګورو موږ ته نه معلومیږي دا به نو کم کتابونه خو موږ تل پر هغه شي ګایېږو چې زموږ په لاس کې موجود د پښتو ژبې اول د ناصر کتاب د سالو وژمه ده چې ابو هاشم سرواني لیکلی دی او په پټه خزانه کې محمد هوتک د دې ذکر کړی دی وایي دا کتاب و مګر دا کتاب زموږ په لاس کې نن نسته نو چې نسته پر نسته شي خو بیا موږ نسو ګایدی چې ستا پر هغو باندې ګایدی سو دا ویلی چې د ستارنامه یې داسې کتاب دی صفاتنامه یې داسې کتاب دی پیراکنامه یې داسې کتاب دی بازنامه یې داسې کتاب دی پلانی کتاب یې داسې دی نو چونکې د ده کتابونه په دغه چې تاړاک دی پر پښتون وطن یرغل دی په دغو حالات کې د پښتنو ډېر کتابونه ورک دي خیر البیان ورکو د بایزید روشان خیر البیان ورکو بیا په 1900 کې بیا د ټیوبینګن یونیورسټي د جرمني په یو دغه کې د پیدا سو او پیدا هم د پښتو اکیډمۍ د پېښور لومړي صدر مولانا عبدالقادر پیدا کړي بیا یې راوړي پاکستان ته بیا یې چاپ کړي پټه خزانه ورکوه بیا علامه عبدالعلي اخونزاده و ابیبي صاحب ته بیا آل ورتیر کړي کندهار ته یو خط یې ورولېږي چې ستا دپاره ما یو ډېر زورور ښایسته خزانه پیدا کړې ده راز دا کتاب یوسه چونکې هلته حالات سازګار دي دا چاپ که بیا هغه چې پټه خزانه بیرته ابیبي صاحب چاپ که که نه دا کتاب هم زموږ په لاس کې نه وای خیر البیان چې په 4 ژبو بایزید روشان لیکلی دي هم به زموږ په لاس کې نه وای چونکې د یو څه کسانو احسان وي چې دا خلک او دا هغه کسان دي چې بهر ته تللي دي لایبرریان یې کتلي دي او هغه د هغو د وایي چې صرف موږ ته یو ښه زموږ یو ورک کتاب یو ورک اثر هغه موږ ته په لاس راغلی دي چونکې زموږ کتابونه د ارش د پخوانیو اکثر لیکوالانو شاعرانو ادیبانو که هغه دینی کتابونه دي که مذهبي کتابونه دي اوس تذکرة الاولیاء و پاڼې چې کومې دي پیدا سوي دي د سلیمان ماکو کتاب دی نور ګرد کتاب ورک دی دا په دغه حالات کې ورک دی چې کوم زموږ پر پښتون وطن یا د ایرانیانو جنګونه دي یا د علاقو خانو چنګیز خان جنګونه دي یا پر د پرنګیانو جنګونه دي یا د مغولو جنګونه دي په دغه تاړاکونو کې زموږ سره ټوټل اثار کللي دي او ورک دي او موږ چونکې بله خاص خبره یې دا ده یوه خبره به درته وکړم چې موږ به حیثیت بې علم هم پاته سوي یو موږ هغه شعور د دنیا د کامونو په نسبت نه دی درلودلی چې خپل شی خوندي کړو زموږ ستاسې ښه شاعران ستا کور ته کتابونه باقاعده په خپل قلم لیکلي پراته دي دوی سړی نسته چې راویې باسي چاپ یې خوندي نو په داسې حالات کې هغه کتاب لاړ شي داسې کتابونه د شاعرانو پیدا سوه چې په کوټه کې په کباړي کې یو چا پیدا کړه پوره دیوان یې پیدا سولو که نه هغه کتاب ورک وی پیدا سو په کباړي کې خرڅاوی لکه دا په کوړو والا چې کاغذان اخلي دا رقم پردي په کاغذانو کې بیا پیدا سو نو دا زموږ هغه بې علمه ورځ هم ده چې موږ په جنګ اخته وو حقیقتا واقعا موږ بې علمه یو لکه شاعر چې وایي بې علمه خلک به د علم رڼا څه پېژني لکه ړانده ژوندون یې شپه وي هېڅ سهار نه نو په لومړي سر کې سر زما دوې پوښتنې وي چې یوه پوښتنه چې کوم هغه حال سوه چې د خوشحال او د اقبال په اړه باندې وه چې معمولا چې موږ مطالعه د استادانو په نګرانۍ کې علامه اقبال د خوشحال متاثر او زما دوهمه پوښتنه ده چې په پښتو ادب کې ټول درې مکتب دي لوی مکتب لکه خوشحال رحمان او روشانی مکتب دی او د حمید او د رحمان غدی او د خوشحال غدی جی په کومه حواله چې یعنی ما مطالعه کړې ده چې خوشحال بابا
چې کوم مکتب فکر درلود د مرد د تصور چې کوم هغه مرد او د رحمان بابا د چې کوم هغه تصوف و صوفي جی او بل حمید بابا نازک خیالي و جی د دغه دواړه مکتبونه یعنی حمید او رحمان مکتب چې کوم هغه پرمختګ وکړي ولاړه د دې فکر خور زما سوال دا دی چې د خوشحال بابا چې کوم فکر ولې ځای په ځای ودرېدی د ژوند د بعد ویل کېږي چې دغه فکر پرمختګ نه دی جی صحیح خبره دی دا چې د حمید مکتب او د خوشحال مکتب د حمید بابا په مکتب کې بغیر له دوه درو شاعرانو نور بیا پر دغه لاره باندې دونی تک ډیر نه دی سوی نازک خیال شاعري لکه اوس موږ به ذکر د کاظم خان شیداغه وکړو یا به د حنان بارکزیغه وکړو یا به د څنور شاعرانو غو وکړو د رحمان بابا کچیر ته وای چې د رحمان بابا مکتب مثال مخته ولاړی نو ته ماته دا راوښیې چې د رحمان بابا د تصوف پر لاره باندې بیا کم مشهور شاعران تللي دي ګرڅه لیدل کېږي نه صحیح دی او که تېر سوي دي که د رحمان بابا پر لاره باندې تللي دي لږ معمولي قدر به دغه وي خو زه اوس هم په دعوا سره وایم دا زه په دعوا سره وایم چې تر حمید بابا تر مکتب او د رحمان بابا تر مکتب د خوشحال د مکتب پلویان نن سبا هم زیات دي چې لوی مثال ستر ملا عبدالسلام اشیزی دی چې لوی مثال درویش درانی دی چې لوی مثال ستا خپل پلار محمد نعیم آزاد صاحب دی چونکه هغه ګرد پر دې لاره تللي دي چې هغه ټول د پښتو ژبې خبره کوي د قام د بې اتفاقۍ خبره کوي د ننګ خبره کوي د یووالي خبره کوي خو د رحمان پر مکتب باندې که تللي وي یو دوه به تللي عظیم بابا به تللي وي یا به دغه رقم خواجه محمد بنګش به تللي وي یا به نور تللي وي خو ډېر نه دي پر تللي ځکه تصوف ډېر ګران کار دی تصوف پر لاره باندې ها تر د مخکې بالکل د خوشحال د رحمان بابا څخه مخکې د بایزید روشان چې کوم مریدان دي واصل دی ارزانی خیشکی دی دولت لوانی دی مرزا خان انصاری دی او دا ګرد تللي دي او دا ګرد صاحب دیوان شاعران دي او دې ګردو د تصوف دغه کړی دي د خپل پیر ذکر صفتونه یې کړي که د ارزانی خیشکی دیوان راواخې ټولې پر بایزید روشان پر تصوف تیر کړی دي سیدي ګرد هغه خبرې دي خو د رحمان بابا بعد زما په خیال چې ستا تصوف په خامخا زموږ په عالمانو شاعرانو کې دا زموږ په سیمه کې ښه شاعران ستا خو هغو هم د عشق او د مجاز داسې نه دی چې رحمان بابا خالي صوفي تیر شوی دی خو رحمان بابا د حالات خبر شاعر و لکه څنګه چې د اورنګزیب عالمګیر څخه خوشحال بابا په ستړی دی رحمان بابا هم وای په سبب د ظالمانو باچهانو کور او ګور او پېښور درې واړه یو دي رحمان بابا هم د حالاتو خبر شاعر دی داسې نه دی چې صوفي دی ټول عمر د خدای سره خبرې دي د تصوف خبرې دي رحمان بابا د حالاتو مطابق ښایسته شاعري کړې ده او یو افاقیت لري په پښتو ژبه کې د رحمان بابا شاعري په دې افاقیت لري چې ټول انسانیت ته پیغام ورکوي شاعر انسانیت دی رحمان بابا د انسانیت خبره کوي حمید بابا چې کوم دی هغه د عشق او د مینې په حواله باندې ډېر په ډیپ کې به ډېر په ګرایي کې تللی دی خط پر مخ د صنم راغلی که سپوږمۍ شوه په حاله کې دا یې غاښ په خوله کې زیب کا که ژاله سوه په لاله کې دا زما له غمه شین زړه پکښې خیال د یار د شونډو هسې رنګ زیب و زینت کا لکه مۍ په شنه پیاله کې اوس د حمید بابا فکر بیا جلا دی مګر زه دا یوه خبره په دعوه کوم چې د خوشحال پر تګلاره د خوشحال پر د مکتب پیروي تر رحمان او تر حمید بابا زما په فکر زما په حواله درته وایم ډېرو شاعرانو کړې ده او نن هم ځکه خوشحال هغه سړی دی چې په پښتو غزل کې په پښتو شاعري کې د غم جانان سره سره غم دوران ذکر کړی دی او نن هم دغه شی روان دی که آزاد صاحب غزل لیکیم دغه خبره ده که درویش صاحب غزل لیکیم دغه خبره ده که ساحل صاحب غزل لیکیم دغه خبره ده که پیر محمد کاروان صاحب یا جهانی صاحب غزل لیکیم دغه خبره ده نو چونکې زه خدا وایم یا زه به لوی مثال د ملا عبدالسلام اشیزي غدار کم چې په ثاني خوشحال باندې مشهور دی په دې سیمه کې اول سړی دی چې د خوشحال پر پله باندې ګام ایښی دی نو زما په فکر چې د رحمان بابا پر تګلاره د مکتب پیروي که چا کړې ده یا د حمید بابا د مکتب یا د پر تګلاره چې څوک تللی دي د پیروي د مکتب کړې ده تر هغه د خوشحال د مکتب پیرویان په نن سبا کې زیات دي نو ډېره مننه کور ودان کېدای شي بخښنه ډېره غواړم
زما د سوال سره ډیر خلک د پښتنو د جواب سره ډیر خلک اتفاق نه لري، کېدای شي زما د ځینو خبرو سره ډیر خلک اتفاق نه لري، خو یو پیغام یوه خبره ده، په دې یو لیکچر موږ هېڅ نه کېږو. په کار دا دی موږ سټډي وکړو، کتاب ورواخو. باقاعده د ایم ای په کورس کې د خوشحال مطالعه یو کتاب شته، دا یو کتاب وګورئ، تاسو ته به خوشحال شاعري، د خوشحال اولادونه، د خوشحال مبارزه، د خوشحال نظمګویي، د خوشحال غزلګویي، د خوشحال مرد، د خوشحال نامرد، د خوشحال شاهین، د خوشحال بازګۍ، دا ټول به په لاس درسي. یو کتاب دی، کشنی کتاب، دا پیدا کړئ، د خوشحال مطالعه په کوټه کې خرڅېږي، په کتابو په دکانو کې ستا انشاءالله چې د خوشحال خټک په حواله باندې به زموږ سټوډنټس ډېر څه زده کړي او ډېرې نوې خبرې به په لاس ورسي. ستاسو ډېره مننه، کور مو ودان، قدرمن اوسئ، عزتمن اوسئ چې موږ ته موقع راکړه. که نه زما دپاره پر خوشحال باندې ګایدل دا زه خو د ځان دپاره هېڅ نه بولم، خو خبره دا ده پر ګاهېږو به یو د بل سره چې عقل شریک سي نو بیا ډېر څه زده کېږي. قدرمن اوسئ، ډېره مننه.